پرونه شعر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو عزتمندو افغانانو، د سنگر غازیانو، اتلانو، سیله رحمو طالبانو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقیني چې د خوشحالۍ او د امیدونو شیبې دي. هغه طالب جان چې چا په یوه ولیژ ځمکه کې نشو زغملی، نن الحمدلله ټول افغانستان د هغه د قدمونو لاندې ده. په هر طرف چې طالب ورځي، نو الحمدلله هغه سیمه، هغه خلک، هغه ولس، هغه کاڼي بوټي ونې ورته هرکلی وایي. هرې خواته چې طالب ځي هلته امن راځي، سوکالي راځي، د سکون فضا رامنځته کیږي. طالب هغه څوک ده چې خپل دښمن ته یې غېږه خلاصه ده. نن یو چا راته دغه یو ځای یوه ظالمو پیدا کړې چې هلته دا سیکولران او سکشویان او ټامیان په غټ اکثریت کې دي، غټ غټ خلک دي. نن مې د ازادۍ راډیو یو خبریال راګیر کړی، هغه ویل چې خلک خبرو ته نه پرېږدئ، وخت نه ورکوئ. مال دغه مو له تاسو نه زده کړی. د بیان ازادي موږ د بیان د ازادۍ له علمبردارانو نه زده کړی. ما به تاسو ته مخکې ویلي او دې خبریال ته مې نن هم ویلي، هغه نوم یې د ما نه ده زده، هغه به زه تاسو ته هم دی ویلې، زه لیکوال یم، شاعر یم. مال بلکل شاعر به یې، خو د نرۍ ملاو، د سرو شونډو، د زلفو، د دې شاعر به یې، د ګودر او د منګي شاعر به یې. کوم شعر به دې نه یې لیکلی د دې خونړي انقلاب اتلانو او غازیانو ته. نو ډېر سپک الفاظ یې وکارول. ما هم ښه داسې وڅنډه چې یاد یې وي انشاءالله دی به بیا په چا داسې تیز وار نه سي. اول خو د ازادي راډیو بنیاد امریکانو ایښی، د امریکانو له راتلو سره د ازادي راډیو راغلی. بل د ازادي راډیو هغه راډیو ده، دا ټول رسنۍ چې اوس هم ذبیح الله مجاهد وایي، او ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي. یعنې دا دومره سپک او پاست خلک دي. او څوک چې 90% 95% خاوره د افغانستان په لاس کې ده، هغه اوس هم دوی معرفي بولي. په 20 کاله انقلاب کې یو ویان اوس هم دوی معرفي ویان بولي، شک پکې ګڼي که نه. دومره خشیم هغه کوي. دومره په 2000 کې دغومره ما چې صرف د سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جانقال کوزی کوربه و د شنه اسمان لاندې پروګرام یو، هغه به تاسو اورئ چې څنګه ورغلم. سلام علیکم الکوزی صاحب، مال دغه خو د بیان ازادي نه ده چې ته یو څوک د طالب نوم اخیستی نه یو، تی قطع کې وایي موبایل د کار، تلیفون د کار پرېښوده. مال زه پوهېږم اوس به د ما ټلیفون هم کار پرېږدي، نو هغه وار مې پرې مخکې که یو دم مې قطع که خوښ دي دغسې. دا د بیان د ازادۍ د سپینګیري رسالت چې په سرطان مرض مردار سو. همداسې جواد ظریف او دغه نور دا نور په بوډالې دغه دوی راځي اوس ځان ته لیکوالان وایي. بیا یې تهدید کړلم، نو کلب هاوس په نامه باندې ده. نن مې ښه داسې مې برابر کړه. خو طالبه دا هر څه اعزاز، دا هر څه کریډټ د تا ده. که تا خپل د دښمن تندی نه وای ښکل کړی، نن به دا خلکو ته مونږ څه ویلې. که تا خپل دښمن ته غېږه د مینې او د الفت نه وای خلاصه کړی، نن به مونږ دوی ته څه ویلې. د تا هره کارنامه باید مونږ د خپل د ځیګر په وینو باندې ولیکو. ستا هره میړانه د ستایلو ده. د تا داسې میړانې دي چې قسم په خدای دوست خو یې څه کوي، دښمنان دې در باندې ویاړ کوي، افتخار کوي. هغه دښمن چې د تا د وژلو دپاره یې ټوپک اخیستی، د تا په اوږه سر ږدي او سلګۍ وهي، د ندامت او د پښیمانۍ اوښکې تویوي. طالبه دا ته وې چې دښمن دې په دې باندې قایل او راضي ده چې د تا د مینې او د محبت غېږې ته ځان اچوي. هغه دښمن دی چې تی په ټانګونو پسې کشولې، هغه دښمن دی چې ستا شهید بشر یې په تبرونو وهه، هغه دښمن دی چې تا ته د ژوند کولو حق نه درکوه، نن د تا غېږې ته راځي او د تا په غېږه کې د ندامت سلګۍ وهي او اوښکې تویوي. دا ستا افتخار ده چې مونږ د تا په افتخاراتو باندې ویاړ کوو. دا ته چې مونږ هسکه شمله اوچتې سترګې ګرځو. دا که تا تور داغ درلودلی، تا تاریخ بدنام وای، نن مو د تا په میړانې او د تا په لاسته راوړنو او د تا په داغ باندې پوډر نشو وهلی چې پاکې کو. دا ته په خپله سپېڅلی. خاص کر په غزني کې هغه د طالبانو د خطونو قمندان په نامه د مبارز باندې مولوي صاحب مبارز ته سور سلام، سپین سلام، محمدي سلام درته کوو.
ستا جرأت ته، ستا میړانې ته، هغه ټولو طالبانو ته چې په خپلو ګرمو سنګرونو کې خپل دښمن ته غېږه خلاصه کړې، جوپې هغه خلک چې د ده د وژلو دپاره امریکایانو ټریننګ کړي وو، نن د طالب جان غېږې ته راځي، د امن او د سکون احساس کوي. دا د جګړې په لیکو کې تا یو مثال وړاندې که. دا ته وې طالب جانه چې حقوق بشر سازمان او ملل متحد دې وننګوه. همدغه تړونونه چې نن ته له دښمن سره کوې، دښمن د تا غېږې ته راځي او د آرام ساه اخلي، د ندامت اوښکې تویوي، سلګۍ وهي د تا په غېږ کې، لکه یو ماشوم چې خپل د پلار غېږې ته راځي او سلګۍ وهي اوښکې تویوي. یقیني چې ته د ستایلو یې، یقیني چې ته د ویاړ لایق یې، په تا باندې ویاړ کوو، په تا افتخار کوو. او هغه خلک چې همدغه خلک چې له تا سره په 2001 کې تړون کړی و، ستا له مشرانو سره یو له هغه خلکو نه ملا فاضل حفظه الله ده چې د ګوانتانامو وحشي و، درنده زندان تیر که د همدغسې یو تړون له مخې د کابل ګوډاګۍ ادارې حقوق بشر او ملل متحد مدافعینو ته تسلیم شول چې دوی به امن خپلو کورونو ته ځي، هغه یې په کانټینرونو کې واچول، همدغه نړیوال وحشي ځناورو، همدغه امریکایانو، همدغه صلیبیانو په کانټینرونو کې ژوندي وسوځول او کباب یې کړل. نن طالب هماغه سیمې تر خپل کنټرول راندې راولي چې د دوی زرګونه سرتیرې پکې د یو بدنام تړون له مخې په شهادت رسېدلي، په ډېره بېرحمۍ باندې په ورونو باندې کباب شوي دي. هماغه سیمې طالب تر قدمونو لاندې راځي. طالب د انتقام خبره نه کوي، طالب د دې خبره نه کوي چې زه به غچ اخلم. د مینې او د الفت غېږه خلاصه کړې، هماغه ازبک خلک راځي د طالب غېږې ته، د امن او د سکون احساس کوي. دا لویه کامیابي او لاسته راوړنه ده. دا موږ ټول نړیوالو سازمانونو د بشر حقوق مدافعینو ته وایو چې تاسو د یو سپي د ژوند ژغورونکو ته اتلان وایي او لقبونه ورکوئ. نن دغه طالب د میډال او د اتلولۍ د لقب د ستایلو میډالونه ولې د دوی په غاړو کې نه ورټومبئ چې خپل د دښمن ژوند ژغوري، د کور خرچه هم ورکوي، سفریه هم ورکوي، کور ته یې لیږي. عسکره ته چې بیا هم په طالب پسې ټوپک رااخلې، د طالب شهیدان په اور کبابوي، تر دې لویه بېغیرتي او بېننګي نوره نشته. دغه نن ورځ چې د اسلامي امارت غازیانو او اتلانو کوم فتوحات راوړي دي، دا د دوی د اخلاقو نمایندګي کوي. نن چې په تخار او بدخشان کې، په پنشیر کې او په بادغیس او په فراه کې طالبان مځکې او وطنونه تر خپلو قدمونو لاندې راولي، هلته امن او سکون راولي، د دې هیواد د ګډ خلک تر شا ولاړ دي. دا یې په طالب اعتماد ده. دا که رسنیو د طالب همدغه انځور 20 کاله مخکې دې هیوادوالو ته ښودلی وای، دا انقلاب به دومره خونړی نه و. دا که همدغه مزدورو ژورنالستانو طالب ته تروریست او دهشتګر نه وای ویلی، د $100 په خاطر ایمانونه نه وای پلورلی، نن به طالب ته چا دهشتګر نه ویلی. د طالب د امن او د ورورولۍ فضا، د مینې او د محبت غېږه همدغسې خلاصه وه. هېڅکله یې دښمن باندې مرګونه یې ګزار د دې په خاطر نه ده کړی چې انتقام واخلي. موږ پوهېږو چې ځینې خلک به مایوسه وي. پرون قاري صاحب سعید ډېره ښه خبره وکړله. هغه وایي که چا جهاد د دې په خاطر کړی چې انتقام به واخلم، غلطي کوي، سوچ یې غلط ده. که چا قرباني د دې په خاطر ورکړی وي چې اسلامي نظام به راشي، هغه قرباني صحیح قرباني ده. اسلامي نظام په دې نه راځي چې خلک ووژنه، خلک له تیغه تیر که، خلک باید ووژل شي. نه، دا چې طالبان دومره قوي پرمختګ لري چې اتانور کومې ولسوالۍ کې مانور او فلمي شوټینګ کوي، ورپسې طالبان پښې بلې ور رسېدلی، بیا یې وروره څوک په کولاب ورننویستلي او څوک په تاجکستان. دا مینه او مهرباني ده. دا په طالب د دښمن اعتماد ده. دا چې
د کابل ګوډاګۍ ادارې ویندویان، لاسپوڅي و مزدوران، د امریکا د اشغال پاتې هغه په خپلو پوسټونو او ټویټونو باندې طالبان دهشتګر او وحشتګر یادوي او په فیسبوک کې ولسوالۍ نیسي، په ټویټر کې نیسي. نو دوی ته وایو چې خیر ده، موږ به د تاسو په دې غرتو باندې اعتماد وکړو، خو لکه طالبانو غوندې ویډیوګانې نشر کړه. نن د غزني ولایت فتوحات له چا نه پټ نه دي. د پکتیا او د پکتیکا او د نورو د افغانستان د نورو علاقو فتوحات دا له چا نه پنهان او پټ نه دي. د کلدارې ولسوالۍ ته راغلې، معنا ور دې وکړه، داسې خبر شوم چې هلته هم درپسې ملنګان در رسېدلي دي. نو دا چې ته راځې د کلدارې ولسوالۍ اول طالبانو نیولې نه وه، بیا تا فتح څنګه کړله؟ تا بیرته څنګه ونیوله؟ دا چې ودې نیوله بیرته ولې وتښتېدلې؟ دلته سوالونه دي که نه؟ د پیپسي خالي بوتله موږ په دې پوهېږو چې ته جګړه نشې کولی، ځکه د قاري سعید صاحب خبره د تا هډوکي د سرو زرو دي، د تا دغه یو ساعت د $1,00,000 ده. ته چې د جګړې لومړۍ کرښې ته ځې او مانورونه کوې، له جګړې نه 10-20 کیلومتره اخواته دغه صرف مصارف د $1,00,000 د رفت او آمد د 50 کیلومتره دي. ځکه په سلګونو په تعداد کې خو ضد د زرې موټر دی له تا سره، باډي کارتان دی او سیکورټي ده او هوایي او زمیني ځواک ده. دا تیل خوري، دا مصارف لري. او بیا هلته لاړ سي یو څو فیسبوکي عکسونه واخلي او منډه زنده‌باد، بیا کله د حیرتان بندر ته خوشې او کله د سمرقند بندر ته خوشې. لارم باندې دي. ګوره هسې نه چې په غلطۍ کې د حیرتان بندر خواته ناست لاړ سي، هلته طالبان ناست دي. ګوره قسم په خدای تلاشي به دې کې د جهاد د وخت سوخته سګرټ به دې له جیبه وباسي، دومره وهل وخوري لکه پردی دغه. دا چې په رسنیو کې مو له دې خلکو نه میدان ګټلی ده، اوس ژورنالیزم او د سیاسي او د سیاستپوه په نامه د ځینو خلکو لخوا ټارګټ یم. هیڅ کله نه مې د کوم مفاد دپاره شروع کړې ده او نه مفاد پرست یم، نه یې په قصه کې یم. تر څو مې چې لایفونه، خپرونې او مبارزه د دې ولس په ګټه وي تر هغو پورې کوم، که نه والله که مې 100 خبریالان له دې لایفونو نه بند کړي. د ازادۍ او د امریکا غږ راډیو خبریالانو ته وایم راشه دلته د ما 2 سوالونو ته جواب ووایه. د ژورنالیزم ټول اصول ما ته دلته په دې میز باندې کېږده چې کوم مقررات او کوم اصول یو آزاد ژورنالیست دی. پس له هغه به مصاحبه وکړو. د تاسو خشم او مردار دریځ، د تاسو مزدور او غلام دریځ مونږ د تاسو په وړاندې دومره متشدد کړي یو. که نه مونږ دومره متشدد نه یو. مونږ د جګړې طالبان د لومړۍ کرښې طالبان نه یو. زمونږ د لومړۍ کرښې مجاهدین چې دومره مینه او الفت پیژني، چې هغه د څنګ ملګری، ورور، قریب، تری او پلار، خویندې، ورونه په همدغه سنګر کې د تاسو وحشیان الله صاحب شهادت رسېدلی دي، بیا هم د مینې او د الفت سینه درته خلاصه کړې ده. هغه څوک چې له تاسو په وحشتونو نه دي خبر، د تاسو ظلمونه په انځورونو کې لیدلي دي، په سر سترګو یې نه دي لیدلي، نو هغوی د تاسو په وړاندې هېڅکله کرکه نه لري. د طالب په ضمیر، د طالب په وجدان کې کرکه وجود نه لري. طالب هغه څوک ده چې له پښو تر سره پورې، له نوکه تر دغه د طلاق سره پورې له مینې او له محبت نه ډک ده. او غصه هم نو بیا داسې غصه ده چې وا د اورېدنو ګرین ویلج او صحراباد کې پوښتنه له پاتې شونو وکړه. غصه هم نو بیا داسې غصه ده د CIA په مرکز کې او په باګرام کې د دوی له خونړیو بریدونو پوښتنه له سکاټ میلر او له اوباما او له تور اوباما او له بایډن نه وکړه. د طالب مینه ده او غصه هم غصه ده. دا د طالب جان غصه وه چې تاسو وپاروله چې 52 هیوادونه په منځ داسې وشکول. له ټول ځواک او قوت سره دلته په ملا مات شو. خو طالب د اشغالګرو په وړاندې دومره مینه او محبت نه ده کړی. د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ او د هغوی د مزدورانو په وړاندې له مینې نه ډک دریځ دا په ګوته کوي چې طالبان د افغانانو په مرګ ډېر خفه کېږي. طالب که ولو که د امریکانو ترجمان خدای وینه بهول نه غواړي، ولو که یو افغان د شهیدانو جسدونه په ټانګونو پسې کش کړي وي، 20 کاله د امریکانو مزدوري کړي، خو طالب د انتقام سوچ نه ورته لري. تاسو به د طالبانو مقاومت او د طالبانو
غوڅ بریدونه د اشغالګرو په وړاندې هم لیدلي وي، خو له تړون نه وروسته طالب د تا په وړاندې ډېر نرم شوی ده. همداسې له تا نه هم هیله کوو چې نور د جهالت په خوب مه ویده کېږه عسکر جانه، ته مو ورور یې، راشه له مجاهدینو سره له طالبانو سره یو ځای شه. طالب خپل د مینې او د محبت غېږه درته خلاصه کړې، راشه دې غېږې ته ځان واچوه، راشه د طالب له مینې نه ګټه پورته که. طالب ستا په مرګ باندې نه خوشحاله کېږي، طالب ستا په وژلو باندې هېڅکله کریډټ نه اخلي. کنې طالب که د ورځې 100 کسه عسکر ووژني، څوک دې پوښتنه ځکه نشي کولی چې دښمن د دښمن لازمي خلک وژني. دا چې طالب په نړیواله سطحه د جنگ په اصولو مقرراتو پابند یو څوک ده، دا ټول اسلامي مقررات دي، دا د اسلام لارښوونه ده چې طالب تېنه کاملا اطاعت او په همغه لار باندې روان ده چې کوم مشران ورته هدایت کوي. زه پوهېږم چې د ځینې طالب قمندانانو به دا نه خوښېږي چې د ده د سر قاتل دې آزاد شي، غاړه کې دې ګلان واچول شي، خو د مشرانو امر ده ورته. طالب چې کامیابه ده په همدې اطاعت باندې ده، له خپلو مشرانو د خبرو په پیروي باندې ده، او هېڅکله زموږ مشران انشاءالله العزیز په دې مکامل اعتماد او یقین ده چې په دې 20 کالو کې غلطه فیصله نه ده کړې، له دې نه وروسته هم نه کوي. مشران چې زموږ کومه پرېکړه کوي هغه به د دې ملت په ګټه وي، هغه به د مجاهدینو په ګټه وي، له هغه نه اطاعت کول به د مجاهدینو صفونه قوي کوي. یو چا راته وویل وای د عسکر څه کوئ چې دومره ډېر نیسئ، دې ته به ډوډۍ څنګه ورکوئ؟ مالدا ساتو د دوی یو شعار ده چې سر وهو سنګر به نیسو، یا وطن او یا کفن، بیا که چېرته مو له کوم هېواد سره جګړه شوله بیا به دوی پې ورخوشي کړو. نو وطن ساتي که نه، ځکه دوی خو د اسلام دپاره جګړه نه کوي. نو عسکر جانه د مینې غېږې در وړې طالب جان، له دغه مینې نه ځان مستفید که، خپل بچي دې مستفید که، خپل عزت دې خوندي که. طالب پیغور نه در کوي، طالب دا نه کوي چې دوکه در سره وکړي، غداري در سره وکړي، را دې ولې نن درته وایي چې ما په سبا دې کور ته در واوړي ودې وژني. نه، تاسو خو همداسې وکړل. د باګرام له زندان او پلچرخي له زندان نه مو چې کوم طالب بندیان دی د تړون له مخې خوشې کړل، د هغوی په کورونو مو چاپې ووهلې. ډېر له هغه بندیانو نه زه پېژنم چې د بچیو په غېږ کې مو په شهادت ورسول، بچي یې په غېږ کې و او تاسو په شهادت ورسول. 8 کاله په زندان کې د تاسو وحشانو درندګانو د عمراو له لاسه په زندان کې و. کله چې د یو تړون له مخې هغه زندانیان را خوشې شول، کور ته لا نه ورسېدلی، خپل بچی غېږې ته نه و نږدې کړی، سینه مو په ګولۍ ورته سوری سوری که. نن هماغه طالب د همغه طالب ملګري د یو تړون له مخې د یو ترحم له مخې تا خوشي کوي، خو غدر نه در سره کوي، خیانت نه در سره کوي، له شا وار نه در باندې کوي. ته ډېر ورته وایې چې ومې نه ولې، موږ د ویډیوګانې ګورو، هغه دې نه ولي. زه په طالب یقین لرم، باور لرم چې و یې و ده او نه یې نه ده. مه کوئ نور د طالب پسې ټوپک راخیستی، دا ټوپک دې کېږده. په طالب پسې د چې کوم لانچر راخیستی نور یې کېږده. 20 کاله د طالب پې وژلی ده، فایده یې درته نه ده کړې. د هغه چا دپاره د چې جګړه کول هغه درنه لاړل، امریکایان لاړل، نور د بي 52 سوری نشته، نور امریکایان نشته چې د طالبانو صفونه بمبار کړي د تا د ملاتړ په خاطر. او کله ناکله خو به یې په تا باندې هم راکته کړله، کله کله خو به یې تم داسې ښه بې خرته لکه مولۍ غوندې وژلې، خو د تا پوښتنه چا نه ده کړې. خیر دې په دې کې ده، د ټول وطن او د ملت خیر په دې کې ده چې جګړه ونه شي، بغیر له جګړې راشه اسلامي امارت غازیان او اتلانو سره یو ځای شه. طالب په نړیوال سیاست کې درنه میدان ګټلی ده. د تا مشران تش غله دلته پارک کې ناست دي، 18 رقمه غوښه خوري او ته خیرن په پوستې کې پروت یې، 2 میاشتې او 3 میاشتې محاصره یې. دوی دلته ډمې ګډوي، دوی عیش او عشرت کوي، د شرابو بوتل او ټرې وهي. ته په سنګر کې هغه د 10 روپو 400 ته ناست یې، هغه هم خدا په څه رقم در رسېږي. ته د 10 او د 20 روپو غالې له ملت نه غلا کوي، هغوی په عربونو په میلیاردونو د تا له تنخوا نه غلا کوي. تا ته د 8 میاشتو تنخوا د 10 میاشتو تنخوا نه درکوي. محب له امریکا نه یوه ښځه امریکایي راوستې، $18,000 خالي تنخوا ده، مکافات او مجازات داسې ورسره یو ځای کې نو $1 لک ته رسېږي.
همداسې د محب یو ټامي او مساج سنټر یې چلوه، هلته پکې نوکر او مزدور نن په تا امیر ده، قسمونه کوي طالبه په والله بالله که راشه. و سړی دا جنګ د قسمونو نه ده، یو قرآن ږدي او بل رااخلې. ولسمشر د هغسې شعرونه وایي، یو مرمۍ د ټانګ راوخړوه او وا دې ورېده. امرالله صالح دی وایي ما هوای اسلامي نام یې ښایم، هغه یې بیا په دې چرتو لغت کې ده. لاړه امریکا ته په وروستی امید باندې اوبه تویې شولې. امریکایانو لیفټ ورنه که، د اوبرا کمپنۍ د موټرو کرایه هم تر اوسه پاتې ده. ته په سنګر کې تنخوا نه لرې، ولسمشر د 20 لکه ډالر تنا د دواړو طرفو د تیارې مصارف او د اوبرا د موټر هغه خو یې لا کرایه پاتې ده. ته دلته په سنګر کې پروت کچالونه در رسیږي، سفارتونو کې د لاړ شه چې سفیران د څه حالت شروع کړی ده. ډالري تنخواګانې 20,000 او 10,000 ډالر تنخوا. ته په سنګر کې پروت یې وروره. بله ورځ یو چا راته ویډیو ولیږله، هغه زه تاسو سره شریکوم. دوی موږ ته دال خواره وایي، د دوی په پوستې کې 15 ټنه دال طالبانو غنیمت کړي دي. دال اوس حیران دي طالبان چې اوس په دې څه وکړو، دا خو د خوراک دیم نه. نو هغه موږ خبر یو چې 800 ټنه دال د له پاکستان سره قرارداد کړی و. نو دال ته خورې او دال خور دې ماته ویلې، د خره غوښه ته خورې او مردار خور دې ماته ویلې. ولسمشر د ښځې پاکستان ته بیا یې غلامانې مونږ یو، ډیورن په تا خرڅ کوو، 70 میلیونه ډالر تا واخیسته، وطن خرڅونکي مونږ یو. که طالبان پنجابیان دي نو خو د ارګ دروازو ته در رسېده، بیا خو ټیکري په سر کوي، بنګړي واچوئ. خدای مو غر که هغه داعیه مو والا که چندان داعیه وي. محب د راجګیږي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه خبرې وای بالکل حقیقت دی ویلې. حقیقت یې ځکه وویلې چې یو غلام ته یو هغه ده، دواړه د امریکې بغیر اجازې ټرت نشئ کولی. مونږ ته خو د تاسو ترمنځ توپیر نشته، پټ پټ ملاقاتونه ورسره کوئ، هر څه مو تباه او برباد کړه. دا چې خپلې لاسته راوړنې په لوی لاس بل چا ته حواله کوې، دا خو د تا بې غیرتي ده. د دې انقلاب سالار هم طالب ده او ګټونکی هم طالب ده. دغه د جګړې ټورنمنټ چې امریکایانو دلته جوړ کړی و، 52 هیوادونو په اصطلاح ټیمونو پکې برخه اخیستې وه، د دغه ټورنمنټ ورلډ کپ د جګړې طالب جان درنه ګټلی ده. پوه شولې که نه شولې پوه انډرسټینډ. نو خدای ته وګورئ، لږ په سړیتوب باندې پوه شئ. د بیان د ازادۍ مدافعین لګیا دي زمونږ اواز بندوي، زمونږ ایډیانې بندوي، او د بیان د ازادۍ دښمن بیا طالب ده. دا د بیان ازادي ده چې د ما خبرې نشي زغملی. زه خو د اردو عسکر ته ورور وایم، مینه ورکوم، زړه ورکوم، محبت ورکوم، الفت ورکوم، چې نور د افغانو وینه توی نشي، په مرګ خفه کېږم، دښمن مې د په تندي ښکلومه. تا څه کړي دي؟ ته خو شهیدان په موټرو پسې کشوې، د حقوق بشر مدافع هم ځان ته وایه، نړیوال قوانین هم په ما باندې د B52 په زور پلي کوې. دغه خونړۍ جمهوریت او دغه خونړۍ دیموکراسۍ په خاطر دی 20 کاله زما هیوادوالم په شهادت ورسول، بیا هم پړم زه یم مړم زه یم. عجیبه قضاوت ده. وای که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه او خپل خر او د بل اس به برابر کې. د انصاف تله خو د تا په لاس کې وه چې زه د وحشتګر او دهشتګر بللم. په مدرسو او په مکتبونو د بمبار کوه، کلینیکونه د بمبار کړل، معصوم ماشومان د شهادت ورسول، اخر هم ټاپه وه د تروریست په ودې لګوله. 8 کلن ماشوم د پاکستان جنرال او کرنیل تېنه جوړ که. انصاف او عدالت خو د دا و چې د څارویو په میلې باندې د توغندیو بریدونه وکړه، د څارویو د انسانانو غوښې د سره ګډ کړلې. دغه ضمیر فروشه خبریالانو په یو راپور قدرې جوړ نه که. داسې حالت و چې څارویو د انسان په وینه تنده ماتوله، مګر هم تاسو په راپور جوړ نه که. په مدرسو مو ګلالي ګلالي طالبان مو شهیدان کړه، سپین جامې مو ورته په وینو سره کړه، د دیوال د مدرسې دیوالونه او قرآن کریمونه مو د دوی په وینو ولمبول، لیکن زړونه مو یخ نه شول. نن هماغه قاتلان طالبان معاف کوي. دا د طالب اتلولي ده، دا د طالب میړانه ده، دا د طالب غیرت او شهامت ده چې ښه په دښمن زور بار ده، خو بیا هم د مینې غېږه ورکوي. تاسو د خپلو عسکرو ته کوم مورال اوس د طالب په خلاف ورکوئ؟
عسکر جانه تا ته خو یې ویلې چې طالب دې وژني، طالب پول او پلچک ورانوي. خبر شوم چې په تخار کې په رستاق ولسوالۍ کې د کابل ګوډاګۍ ادارې چارواکو پلونو ته بمونه ایښي چې طالبان راپسې رانشي. که همدغه کار طالب کړی وای نن به ملان او تان ټولې نړۍ نیولی و. نن هم د ازادۍ راډیو خبریال راته وایي هو تاسو اناردرې ولسوالۍ بمبار کړله. ما د قندوز د مدرسې پوښتنه ترې وکړه که ته یو ازاد او رښتینی ژورنالست وې حقیقت ووایه چې هلته څوک په شهادت رسېدلي وو. هغه حقیقت 10 کاله وروسته مو نه ویلی. وایي اناردره په دې خلاصه کړم. زه د اناردرې د پیښې ملاتړ نه یم بلکل چې هر چا دا کار کړی ښه کار یې نه ده کړی. عامه شتمني وه خو په همغه اناردرې کې د طالبانو جسدونه له غره نه کته راکولول کېږي او په دومره دومره کاڼو یې په دې سینه سینه وهئ. دا ظلم ده، دا وحشت ده، دا ډېر بد کار ده. که د اناردرې ولسوالۍ نړول بد کار دی. د یو شهید بشر ته توهین کول جنایت ده، جرم ده. که د ولسوالۍ ودانۍ نړول هغه خو به طالبان بیرته درته جوړ کړي، دغه بهانه به د خلاص سي. لیکن هغه زما د شهیدانو په وجود د چې اور بل کړی دی هغه به څه وکړي؟ نو خبرې ډېرې دي چې تر سهار هم درته عسکره ووایم نه خلاصېږي. راځه خیر دې په دې کې ده، کامیابي دې په دې کې ده چې له خپلو ورونو سره هغه چا سره چې امریکایان یې ګونډه کړل له دوی سره یو ځای شه. که نور هیڅ نشي کولی 20 کاله د اشغال په چوپړ کې پروت وې اوس راشه دغه میړانه وکړه، دغه اتلولي خپله که چې د طالب له دښمنۍ نه لاس واخله. د اسلامي نظام په وړاندې خنډ مه جوړېږه. قاري صاحب محترم راغلی ده، دا یې به م راواخله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایق خپرونې ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب محترم تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او د دې فتحو د لړۍ ګړندۍ لړۍ مبارکي تاسو ته او ټول ملت ته وړاندې کوم. الله رب العالمین دې اسلامي نظام زموږ داسې تنده ماته کړي. قاري صاحب محترم موږ د موضوع مطابق د عسکرو ته د مینې او د الفت پیغام ورکړه. موضوع همدغسې لیکل شوی و، نو مهرباني وکړئ تاسو څه ویل لرئ. مبین صاحب مونږ خو تېره ورځ هم ډېر یو څو ویډیوګانې موږ لرلې د عسکرو د تسلیمۍ، بیا د هغوی سره د صمیمانه او د ترحم نه ډک چلن. تېره ورځ په غزني ولایت کې 2 ځایه عسکر تسلیم شوي او په ډېر لوړ تعداد سره ګڼ شمېر. په غزني کې طبعا دولتي عسکرو سخت ظلمونه کړي دي، دا به تاسو ته معلومه وي. په دا ځینو ولایاتو کې اربکیانو او دولتي عسکرو په غزني کې په خوست او په غزني کې په خوست، غزني، وردګو دا ځینو ولایتونو کې دغه عسکرو ډېر سخت وحشتونه کړي دي. نو د هغې وحشتونو باوجود مجاهدینو ته تسلیمیږي او مجاهد دته عفو کوي. هغه عسکر ژاړي، خپله پښیماني څرګندوي، مجاهد یې په خپله غېږ کې ټینګوي، سر یې ښکلوي او ورته وایي چې عسکره وروره ته زما وطندار یې، زما ورور یې، ته غولیدلی وې، ستا سر او مال محفوظ ده، ته زما په څېر، زما د یو مجاهد په څېر، لکه څنګه چې د ما د مجاهد وینه په ما حرامه ده داسې ستا وینه په ما حرامه ده. دغې وضعیت مبین صاحب د کابل ادارې چارواکي او ټامیان او فلبریټان ډېر سخت ورخطا کړي دي. دوی د دې حالت تمه نه لرله. دا د امریکایي جنرالانو په غورو پرو دوکه شوي کمقلانو داسې فکر کړی و چې هر څه سم روان دي. دوی هیڅکله دا تصور نه کولو، خو دوی فکر نه و کړی چې شاهین صاحب تا ته ما ویډیوګانې ډېرې زیاتې لیږلې دي. د نن ورځې ویډیوګانې ډېرې مهمې دي. شاهین صاحب را سره ده؟ مبین صاحب پام مې دی. سلام علیکم مرزاده. نو د موږ تاسې اسلامي امارت مجاهدینو هغوی ته ډېر په رحیمانه چلند دوی سره کړی ده. د کابل ادارې چارواکو داسې تصور او فکر نه و کړی دا څه چې دوی سره پیښ شوله.
ځکه دا د مادیاتو بندګان د امریکایي جنرالانو په ټانګ او توپې باور و او د خپلو عسکرو په اسلحو او د خپلو عسکرو په تجهیزاتو یې باور لرلو. خو موږ دوی ته مخکې ویلي وو چې دغه عسکره پردیو روزلي دي. دغه عسکر د جنگ مورال او عقیده فکر نه لري. تاریخ وګورئ، په تاریخ کې پردیو روزلي فوزونه هغه ملتونو نه دي پریښي. نو دلته به هم دا خلک په همدې انجام مبتلا کیږي. خو دغه عسکر زموږ ورور ده، زموږ افغان ده، زما کلیوال ده، زما وطندار ده، د همدې خاورې بچی ده. زه او دی به سره یو ځای شو، د دې هیواد د راتلونکي لپاره به کوشش وکړو او په ګډه به د هیواد راتلونکي جوړه کړو او د هیواد د راتلونکي اسلامي نظام ستنې به کېږدو. دا هغه حالت دی چې ټامیان او فلبرایټان کله هم نشي زغملی. موږ بیا هم افغان عسکرو ته وایو چې تاسې د دغې خاینو میلیونرانو، ټامیانو، فلبرایټانو د خرمستیو مه قرباني کیږئ. دا خلک باید تاسې په تیرو 20 کلونو کې پیژندلی وي. افغان عسکره تا باید د خپلې قول اردو قمندان د پیژندلی وي. تا باید دفاع وزارت پیژندلی وي. تا باید هغه جنرالان پیژندلی وي چې د هغوی اولادونه په اروپا او امریکا کې دي. تا باید هغه جنرالان پیژندلی وي چې ستا د اعاشې اباتې روپۍ راځي، ستا د اعاشې اباتې په نوم چې کوم شی راځي دی په هغې باندې په خارج کې سرمایه اخلي، په خارج کې دی په هغې باندې بلډینګونه جوړوي. داسې په تیرو 20 کلونو کې به تاسې ته په تجربه رسېدلی وي چې ته به د طالب د محاصرې لاندې وي، په میاشتو ته د محاصرې لاندې وي. خو ستا جنرال، ستا قمندان، ستا د دفاع وزیر هغه ستا اکمالات نه کوي. دې علت دا نه ده چې دوی ستا اکمالات نشي کولی. علت دا ده چې دغه خاین میلیونر دا چې ستا اکمالات کوي دا غوره دا بولي چې هغه پیسې چې ستا په اکمالاتو مصرفیږي هغه دی باید خارج کې خپل اکاونټ ته ولېږي، خپل بانکي حساب ته یې ولېږي، خپل اولادونو ته یې ورولېږي چې هغه خرمستی وکوي، هغه په اروپا او امریکا کې په هغې عشقونه وکوي. نو افغان عسکره ته باید وپوهېږي چې ته په ډېره بېهوده لار کې قرباني کېږي. ته د داسې یو چا دپاره قرباني کېږي چې ستا د مرګ نه وروسته د هغې سره ستا د کونډې غم نشته، ستا د یتیم غم نشته ورسره، ستا د ماشومانو فکر نشته ورسره، ستا د اولادونو فکر نشته ورسره. په دې ښارونو بازارونو کې مبین صاحب دغه د بیچاره عسکرو اولادونه چې سړی ګوري د سړي کلمې پرې کېږي، سړی ماتوي. دا ولې؟ هغه عسکر، هغه سرتیری، ای جنراله، ای خاین میلیونره چې ستا دپاره یې قرباني ورکړې وه، ستا دپاره یې ځان وژلی ده، د هغې اولاد په تا باندې دا حق نه لري چې د خپلې میلیونري سرمایې څخه یو څه مقدار درته ورکړي. په دې هیواد کې څومره میلیونران دي؟ په هر ولایت کې د امریکایي ډالرو نه پړسېدلي میلیونرانو تعداد بشمیره ده. ولې د دې ولایت د وژل شوو سرتیرو غم دوی نه خوري؟ ځکه دی دا باور نه لري چې دا سرتیری د ما دپاره قرباني ورکړې ده، باید زه د دې قربانۍ احترام وکوم. هغه په دې کیسه کې نه ده. عطا محمد نور دومره سرمایه لري چې د نیم افغانستان دپاره کفایت کوي. ولې د هغې سرتیرو غم نه خوري چې د ده د خرمستیو دپاره وژل شوي دي؟ او عجبه دا ده چې په 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ خلک راټول کړي
ټوپکونه په لاس کې ورکړي چې دغه ولسي پاڅون ده خلک راپورته شوي دي. محترم دلته یو څه پوښتنې دي، 5 پوښتنې دي او ډېر په زړه پورې دي، غواړم چې دغه ته جواب ورکړي. چا رالیږلي دي نو خوښه مو چې اوس یې وایه کله یو ویډیو نه وروسته یې وکړو. یوه ویډیو واچوئ مبین صاحب، یوه ویډیو واچوئ. شاهین صاحب پرون ورځ د غزنی ولایت د مولوي مبارز صاحب ویډیو واچوئ، د هغې نه وروسته بیا په غزني ولایت کې د بدر مولوي صاحب ویډیو ده هغه هم واچوئ. سمه ده مبین، زه به هغه راسمه کړم. او دا دې زه ورته ورغلم، اول به د بدر صاحب راواخلم. ملګرو دا وګورئ، د طالبانو اخلاق وګورئ، د دوی مینه، د دوی محبت، د جګړې په لومړۍ کرښه کې، یعنې دا هر څه ناممکنه دي. موږ یقینا د زړه کومې د هغو راتګ خوشحالیږو چې د پیسو لپاره د هغوی له ځواني، غرور، افغانیت او اسلامیت سره لوبې سوي. موږ د سترګو په اوښکو سره غواړو هغه د کمترۍ احساس لرې کړو چې زموږ له عسکرو ورونو سره پیدا سوی. دوی ته واقعا ځان ملامت ښکارېږي، خو موږ ورته عفو کوو او ورونه مو دي. ما از صمیم قلب به آمدن آن عساکر خرسند میشویم که ویډیو پرون تا نه وی لیدلی. مبین صاحب دا ویډیو به شاید پرون تا نه وی لیدلی. نه دلته مې لایف کې نه ده لیدلی، خو همداسې مې ولیده قاري صاحب پرون. متاسفانه موږ بیخي سړی شړوي، ډېره دردونکې ویډیو ده. بالکل دغه ډېره یقیني ډېر په زړه پورې ده. شاهین صاحب مهرباني وکړئ. او ورونه مو دي. ما از صمیم قلب به آمدن آن عساکر خرسند میشویم که با جوانی، غرور، افغانیت و اسلامیت آنها در مقابل چند پول بازی شده است. ما می‌خواهیم با ریختن اشک خود آن احساس کمتری را دور بسازیم که به برادران عسکری ما پیدا شده و خود را ملامت می‌دانند. ما به آنها عفو می‌نماییم، آنها برادران ما اند. قاری صاحب مهرباني وکړه، زه به بله ویډیو راوړم. سبحان الله، دا د طالب ترحم ده. بیا ځینې خلک موږ ته وایي چې تاسې خپل افغانان وژنئ. موږ که خپل افغانان وژلی خو دغه عسکر به موږ وژلي وای. همداسې دي موږ مجاهدین دې خلکو ته په لاس ورغلي وو، همداسې دي موږ مجاهدین دوی ته په لاس ورغلي وو، خو دوی څه معامله ورسره کړې وه؟ هغه افغان کشي وه، هغه برادر کشي وه چې تا یو وارې یو څوک په دوکه راوستو، بیا د هغې نه وروسته په ډېر وحشت شهید کړو. دغه ظلم ده، دغه برادر کشي ده. موږ د افغان عسکرو مرګ نه غواړو، موږ د دوی وژل نه غواړو. دوی بل چا دي موږ مخې ته درولي دي، بل څوک کوشش کوي چې دوی د موږ سره وجنګوي. مبین صاحب یوه پوښتنه وکوئ، بیا به یې نه وروسته هغه واچوي، دا بله ویډیو به مو واچوي. سمه ده قاری صاحب. مبین صاحب فکر کوم او در راغی. مبین صاحب انټرنیټ ښه مهرباني. بس لږ زره مشکل. قاري صاحب محترم، لومړۍ پوښتنه، آیا طالبان یوازې د دولت ټیټ رتبه امنیتي ځواکونو ته عفوه کوي او خوشي کوي، که په دې عفوه کې ټول دولتي اشخاص، لوړ رتبه او ټیټ رتبه امنیتي ځواکونه، ترجمانان او ټول هغه کسان شامل دي چې له کورنیو او بهرنیو ځواکونو سره کار کړی ده؟ مبین صاحب محترم، دغه موضوع څو وارې موږ تشریح کړې هم ده. عفوه چې دا کلي عفوه ده، عامه عفوه ده. هر هغه چاته چې هغه اوس غواړي چې د اسلامي امارت د صف سره یو ځای شي، د مخالفت نه لاس واخلي، هغې ته عفوه ده. هغه که څومره د لوړې کچې سړی ده، هغه که هر څوک ده، هغه معاف ده. څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت رسمي اعلامیه راغله د هغه چا په باره کې چې د افغان کور ته یې سره کافر اړولی وو. دا یو نه بخونکی جنایت ده په ټولو ملتونو، په ټولو دینونو، په ټولو قومونو کې.
خو طالب بیا هم درګذر وکولو. طالب بیا هم په دې خاطر چې نور په دې هیواد کې جنگ او جدل بربادي نه غواړي ترجمانانو ته یې عام عفو اعلان کړه، بلکې دا اطمینان هم ورکړو چې د خپل هیواد نه مه تښتئ، تاسو سره موږ کار نه لرو. نو د اسلامي امارت عام عفو ده، خو په شرط دی چې د همدې عفو نه اوس ګټه واخلي، اوس ګټه ترې پورته کړي او د مخالفت نه لاس واخلي، د اسلامي امارت د صف سره یو ځای شي. بل قاری صاحب محترم، آیا طالبان د هغو ولسوالیو تعمیرونه او وسایل چې له دولتي ځواکونو یې نیسي تخریبوي یا ور اچوي که نه؟ نه مبین صاحب، تر اوسه پورې په استثنا د یوې جزئي پیښې څوک نشي ثابتولی چې اسلامي امارت دی کوم تعمیر وران کړی وي یا د کوم عمل منفعه شیانو ته ور اچولی وي. 113 ولسوالۍ فتح شوي دي. په 113 ولسوالیو کې د یوې ولسوالۍ تعمیر نړول شوی ده. ولې دا 129 ولسوالۍ موږ نه یادوو؟ په 113 ولسوالیو کې د یوې ولسوالۍ تعمیر نړول شوی دی. هغې په باره کې هم اسلامي امارت وضاحت ورکړو چې هیئت لیږل شوی د مسؤل کسان به ونیول شي، مجازات به شي. 129 ولسوالۍ نیول شوي دي، وسایل هم محفوظ دي، وسایط هم محفوظ دي، سرتیرې هم محفوظ شوي دي او ودانۍ هم محفوظې دي. په دې اړه باید زموږ افغانان ورونه د دشمن د پروپاګند ښکار نشي. ډېره مننه قاري صاحب محترم. دریم سوال ورته سوال دا، یا طالبان پوځي وسایط تر نیولو وروسته تخریبوي او یا یې نورو هیوادونو ته لکه پاکستان او ایران اړوي؟ آیا په دې اړه په یو شمېر رسنیو کې خپاره شوي خبرونه حقیقت لري که تاسو یې ردوئ؟ مبین صاحب دا مطلق دروغ دی، پروپاګند دی او د کابل ادارې سران د کابل ادارې د پروپاګند ماشین هغې ته چې کله د تبلیغاتو د پروپاګند نور لارې ور ختم شوې، اوس غواړي چې د خپل ولس اذهان په دې مغشوش کړي. دوی د خپلو عسکرو د تسلیمۍ د ولسوالیو د فتحې هیڅ پرتوګ نشي ګڼلی او بیخي شرمېدلي دي د رسنیو په وړاندې. اوس همدا پروپاګند ورپاتې دي چې طالب وسلې او وسایط او اسباب نورو هیوادونو ته اړوي. کومه دی تاسو سره ثبوت؟ د کوم ثبوت نه وایي؟ هغه د 2018 کال یو عکس چې په غزني ولایت کې مجاهدینو ټانګونه نیولي دي او پتریلو کې بار دی، هغه عکس یا د پاکستان د کشمیر عکس؟ کوم نه ثبوت؟ څوک ثبوت وړاندې کولی شي؟ وړاندې دي کړي د پروپاګند نه بغیر. مبین صاحب که چېرته یوه ویډیو واچوي، دا نورې پوښتنې بیا د ویډیو نه وروسته وکړو. یو ویډیو واچوئ، یو ویډیو واچوئ شاهین صاحب. باندې راځه کومه ده؟ برادر جان بس کومه ده کومه بیا برادر جان لا ترى سراس الله درا ولا لا درا ولا تجرا دا دې ټول په مخ باندې خدای پاک تاسو په خیر وفیات راوست. تاسو موږ دې تاسو د مال د سر ها الله درا اوس دې ارده ته دې موږ ورول سم ده. ستړي ما خدای مو راول څنګه روزه دې نور مجاهدين ليك شات ايه انه كان شات طالبان والنسوان زاد مورور الله درا والله خدای پاک نو بیا داسې ورځ راوړي چې موږ وطنداران دي په دکان په سکه راځم د اسره سره وده دي خدای موږ تاسو نور دغه تکلیف مو وساتي سم ده وراره موږ به دي تاسو مجاهدين زندر شات سي خبر واره کوم ځان سره روزه دي ولسوات سم محترم د تاسو مو د ملګری د دغه ټول او د تاسو ارڅ په موږ باندې حرام، د تاسو وینه په موږ دی حرام ده، کدي ما دغه مجاهد سمد ایمان محمد طاهر مبارز دغه کربال د کمربند عمومي مسله او دا درالو سیده خدای دې تر قیامت آباد و سبا بیا دا نه استاد کړي ما دا کړي سیده دا په نظام د نظام کې هر څه راځي تاسو دا ورجانه و تر قیامت آباد دا سبا کې سوي چې 200 مجاهدین دي شهیدان کړي او په دغه ټانک کې دي کش کړي د موږ لپاره
سمه ده وروره یو سړی دې د دې تشویش نه کوي چې دا د مجاهدینو دا څه خبره ده څه نومې ښه بیا اودس نه سلام سلام کلی جانان وطن زار شملتا افغانستان وطن سلام سلام کلی جانان یو بل نوې خبر دا دی مبین صاحب نوې خبر دا دی تازه خبر دا دی الحمدلله چې دا نن ورځ خطا نور چې و خطا نور دا تللی و یو څه فلمي عکسونه یې اخیستي دي په کلدار ولسوالۍ کې او هماغه ولسوالۍ الحمدلله اوس فتحه شوه هماغه ولسوالۍ فتحه شوه الله اکبر الله اکبر کلدار ولسوالۍ الحمدلله فتحه شوه چې چیرې نور چې قاری او ټول ملت ته وایي چې چیرې اتانور کړي دي ان شاء الله ملت به اوس دغه پلاستیکي بدمعشانو زور وګوري دغه پلاستیکي بدمعشان چې امریکایانو اشغالګرو پړسولي وو تر جنرالان مارشالان دیموکراتان سیاستوال او په یو بل نومې معرفي کړي ولسته اوس به د دوی زور ملت وګوري نړۍ به یې وګوري چې دا خلک په واقعیت کې څوک وو څومره زور دوی لرلو څومره پوهه دوی لرله څومره ولسي ملاتړ دوی د ځان سره لرلو مبین صاحب مهرباني وکړئ ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم زه به څلورم سوال ته راشم څلورم سوال دا د قاري صاحب آیا طالبان د مکتبونو مدرسو روغتیایي مرکزونو پلونو سړکونو او نور عام المنفعات ځایونو د امنیت لپاره کوم پلان لري که نه غلی سوی مبین صاحب محترم د اسلامي امارت په تر اوسه پورې چې کوم تشکیلات وو هغه نظامي تشکیلات وو اوس د اسلامي امارت د فتوحاتو سره د دوی اسلامي امارت تشکیلات پراخ شوي دي هر ولسوالۍ کې ولسوال ته مسؤول ته امر شوی ده چې تاسو به څو ورځې مخکې د خلیفه صاحب مخابروي هدایات اورېدلې وي چې ټولو ولایتونو ته یې وکړله والیانو ته ټولو والیانو ولسوالانو ته امر و چې د خپلې ولسوالۍ دپاره اداري تشکیل جوړ کړي ملکي تشکیل داسې تشکیل چې هلته عام المنفعات تاسیسات وساتل شي املاک و اسناد وساتل شي خلکو ته خدمات عرضه شي او د خلکو ضرورتونه پوره کړل شي همداسې ملي عام المنفعات شتمنۍ تاسیسات مدارس مکاتب پانتونونه روغتونونه د دې به انشاءالله کلکه څارنه کیږي حفاظت به کیږي تعمیر کیږي به او ولس ته به خدمات وړاندې کیږي انشاءالله موږ په تیر وخت کې هم د په عمل کې ثابته کړې ده موږ د غور والا خلک نه یو موږ هوایي خبرې نه کوو ولس ته به انشاءالله موږ په عمل کې ثابته کړو د الله په فضل شاهین صاحب ویډیو واچوه د خاکریز ویډیو واچوه خاکریز کې چې کوم عسكر تسلیم شوی دي د هغې نه وروسته بیا د هلمند په ګرشت کې عسكر تسلیم شوی دي خاکریز ویډیو کا در معلومه وي هغه واچوه سمه ده قاري صاحب زه به راوړم تاسو فقط یوه ثانیه وخت راکړئ یوه ثانیه وخت راکړئ مبین صاحب ته غږېږه قاري صاحب غږېږه زه ویډیو صاحب زه به پنځم سوالم تقریبا تاسو جواب خو د دې په خاطر چې د ساحل سوال تاسو ته ورسیږي آیا اسلامي امارت تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د ورځنیو لانجو او دعوو د حل او فصل لپاره کوم قضایي سیستم لري مبین صاحب د خلکو د قضایو د حل لپاره خو الحمدلله تر اوسه پورې هم ښه منظم سیستم فعال و ټولو خلکو ته معلومه ده خو دی خو که تاسو ته معلومه څو وارې دولتي رسنیو حتی راپورونه جوړ کړل چې خلک خپلې فیصلې طالبانو ته وړي په دې خاطر چې طالبان فیصله هم زر کوي او هلته حقدار ته رسیږي نو الحمدلله د اسلامي امارت د قضا سیستم
هغه د ډېر د وخت نه فعال ده، د خلکو قضایا او مسایل حل کیږي په د شریعت د چوکاټ مطابق، او هلته په ډېر شفاف ډول د خلکو مسایل حل کیږي. الحمدلله دا ډېر وخت نه دا شی روان ده، او نور به هم په دې اړه چې د چا کوم شکایت و هغه به رفع کیږي، نور به هم انشاءالله دا کار ته پراختیا ورکول کیږي. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. نه نو ولې وخت نه تسلیمېده ځانونه مو داسې ښه درځئ څو کسه جتې شمار کړئ. څو مړه شوه؟ صحیح ده. مړي مو څو وشوه؟ ښه. نه نو ولې وخت نه تسلیمېده ځانونه مو داسې ښه؟ قاري صاحب تاسو غږیږئ، زه به بله ویډیو په دې کمنټ ورکړئ په دې ویډیو. دغه ویډیو کې ګوره هغه مجاهد ورته وایي چې تاسې نه تسلیمېدئ، دوی په دغه جنګ کې 2 کسان وژل شوي دي. نو هغه مجاهد ورته وایي چې دا ستاسې د خپل ځان سره خپله وکول، که چېرته له اوله تسلیم شوي هغه نور 2-3 ملګري به هم ستاسې نه وای ضایع شوي. د دې وجې نه موږ افغان عسکرو ته وایو چې افغان عسکره خپل ژوند مه ضایع کوه، خپله زندګي مه تباه کوه، په خپلو اولادونو دې رحم وکړه، په خپله تورسرۍ دې رحم وکړه، او نور د مخالفت نه لاس واخله، د هغې چا دپاره ځان مه قربانوه چې هغې ته ستا وینه ارزښت نه لري، ستا اولاد ورته ارزښت نه لري، ستا کونډه ورته ارزښت نه لري. بالکل قاري صاحب محترم. مبین صاحب قاري صاحب محترم ډېره زیاته مننه. شپږم سوال او وروستۍ پوښتنه: آیا طالبان په نظام اسلامي امارت کې به د افغانستان د هر مسلک او تخصص لرونکي شخص لپاره د کار او فعالیت اجازه وي، که به یوازې د دیني زده کړو لرونکو طالبان په دولتي او غیر دولتي چارو ګمارل کیږي؟ نه مبین صاحب، دغه برداشت هم د دې ورور په ځای نه ده. اسلامي امارت اوس هم عملا نظام ده. اسلامي امارت د افغانستان د ټولو ولایتونو دپاره ولایتي اداره لري، د ولسوالۍ اداره لري، منظم تشکیلات لري د ټول افغانستان دپاره، او په نظام کې دننه هر چا ته ضرورت ده. په نظام کې دننه انجینر ته ضرورت ده، ډاکټر ته ضرورت ده، معلم ته ضرورت ده. دا ټول هغه خلک دي چې پرته له دوی نظام نه چلول کیږي. نو راتلونکی اسلامي نظام به دا د افغانانو داسې نظام وي چې هر څوک به خپل ځان د خپلې وړتیا مطابق کې وګوري، هر څوک به خپل ځان د وړتیا مطابق په راتلونکي اسلامي نظام کې وکتلی شي. دا نظام به داسې نظام به نه وي چې په هغې کې وزارتونه، ولایتونه سهامبندۍ وي شوي وي، سهامي شرکت وي، یا ولایت په 15 لکه ډالر خرڅیږي، یا امنیه قومنداني په 2 لکه ډالر خرڅیږي، یا ولسوالي په 1 لک ډالر خرڅیږي، یا وزارت په لکونه ډالر خرڅیږي. داسې نظام به نه وي چې هر څوک چې میلیونر او میلیاردر و هغه به په واک کې وي. نه، دا به واکمني د صالحو خلکو واکمني وي، د صادقو مؤمنانو واکمني به وي، د هغه خلکو واکمني به وي چې هغه خاین نه وي، مفسد نه وي، رشوت خور نه وي، غل نه وي، ډاکو نه وي، د خلکو مالونه نه خوري په ناروا او په حرامه توګه. د هغه خلکو واکمني به وي ان شاء الله. او په دې برخه کې الحمدلله اسلامي امارت اوس هم امتحان ورکړی ده، اوس هم عملا اسلامي امارت امتحان ورکړی ده. د اسلامي امارت د حساب سیستم، د حساب دهۍ سیستم الحمدلله دومره شفاف دی، دومره شفاف دی چې د اسلامي امارت په کلنی مصارفو کې، په کلنیو مصارفو کې چې د اسلامي امارت کلنی مصارف
میلیارډونو ته رسیږي، میلیارډونه افغانیو ته رسیږي. او الحمدلله زموږ د عوایدو سرچینه هم معلومه ده، همدا د موږ د هیواد ګمرکات دي او نور معادن دي، نور مختلفې برخې دي. په دغه میلیارډونه افغانیو کې 1,00,000 افغانۍ څوک نشي خیانت کولی. 1,00,000 افغانۍ تر اوسه پورې 1,00,000 افغانۍ هم چا نه دي خیانت کړي. څه وخت مخکې مې د اسلامي امارت د ګمرکاتو عمومي مسؤل چې د هغې سره مې مجلس و، بیا ما پوښتنه ترنه وکړه چې حاجي ملا صاحب تر اوسه پورې تاسې د داسې یوه حالت سره مخ شوي یې چې چېرته ستاسې پیسې ورکې شوي وي یا چا کوم مجاهد پیسې تښتولې وي؟ ده وخندل، وایي چې نه الحمدلله تر اوسه پورې موږ په دې دومره وخت کې د داسې حالت سره نه یو مخ شوي چې د موږ 1,00,000 افغانۍ هم ورکې شوي وي. 1,00,000 افغانۍ په میلیارډونه افغانیو کې 1,00,000 افغانۍ هم دې ورکې شوي وي. الحمدلله دا د اسلامي امارت د حساب د شفافیت کچه ده او اندازه ده. ډېره زیاته مننه. قاري صاحب محترم، که تا خوښ یې اورېدونکي به راواخلو چې څه سوال لري. و مهرباني وکړئ مبین صاحب، یو دوه ویډیوګانې مهمې نور هم دي، هغه بیا وروسته واچوو. صحیح، بیخي صحیح ده. شاهین صاحب وګوره څوک راغلی، چا نه پوښتنه کوي. د عثمان په نامه باندې مهرباني وکړئ. عثمان وروره سوال دې مطرح کړه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. زما आवाज درځي؟ هو आवाज درځي. ټول ملګرو ته سلامونه. وعلیکم السلام. زما یو نظر دی او یو سوال مې دی قاری صاحب نه. مهرباني. هغه دا چې کله چې مجاهدین په شهیدان شي او دا چې کوم د عسکر دي دا راځي او کم ظلمونه او وحشت پې کوي، او کله چې عسکر ښه روغ جوړي او مجاهدین چې کوم دی غم ښه په مینه باندې محبت باندې راغه کوي، نو قاري صاحب ستاسو خبرې چې زه اورم ډېر خوند راکوي، ډېر مزه راکوي، او الله دې وکړي چې اسلامي نظام راشي په افغانستان کې. ښه، دا د نظارو سوال دی. سوال مې دا دی، زما आवाज صحیح دی؟ او بالکل بالکل. مهرباني وکړئ. اورو غږ دې راځي عثمان. اورو عثمان صاحب خبرې کوي. عثمان صاحب قطع کبل څوک راواخله. عثمان صاحب الله دې مال سره مبارک مهرباني. سوال تراشه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاهین صاحب ته ډاکټر جنرال مبین صاحب ته قاری صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما پوښتنه د قاری صاحب څخه دا ده چې قاری صاحب د لوی ښارونو اوسیدونکي لکه د غزني د ښار چې اوس لله الحمد اسلامي امارت د اتلانو غازیانو لخوا کلابند دی، همداسې د مزار شریف او بغلان اوسیدونکي د ښار اوسیدونکي سوداګر په دې اندېښنه کې دي که د اسلامي امارت اتلان غازیان ښارونو ته ننوځي، ښارونو کې به چور او تالان پیښ شي. تاسې د ښار اوسیدونکو ته څه ډاډګیرنه ورکوئ، څه پیغام ورته لرئ؟ که دغه حق له باندې یو ځواب ولرئ ډېره مننه. الله مو خوشحاله کړه. مهمه سوال، الله مو قدرمن کړه. وروره مبارک صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله. سوال زه پوه نه شوم، بیا یې وارې تکرار کړئ. بیا یې ورته تکرار کړه. مبارک صاحب مننه. قاری صاحب محترم، زما پوښتنه دا ده چې د غزني، مزار شریف، بغلان او یو شمېر نور ولایتونه د اسلامي امارت د اتلانو غازیانو لخوا د کلابند دي. د دې ښارونو اوسیدونکو سره چې ما اړیکه نیولې ده، سوداګري په اندېښنه کې دي که ښار ته د اسلامي امارت اتلان غازیان راننوځي نو ښار کې به چور او تالان پیښ شي او د دوی مالونه یا شتمنۍ به لوټ شي. د دوی په اړه باندې ستاسې دیو ته څه پیغام دی چې ښارونو کې به انشاءالله تعالی داسې پیښې نه رامنځته کېږي
څه پیغام لري تاسو ورته؟ مبارز صاحب محترم، اول خو به دغه وضعیت رامنځته کېږي لکه څنګه چې موږ تاسې وینو په تېره یوه میاشت کې دا څومره سیمې چې فتح کېږي دا په جنګ نه فتح کېږي، پرته له جنګ نه په خپله عسکر وسله په ځمکه ږدي او د اسلامي امارت سره یو ځای کېږي. همداسې به د ښارونو حال هم وي انشاءالله. جنګ به نه پیښیږي ځکه مقابل لوري عسکر په دې پوهیږي چې دوی د چا دپاره جنګیږي. تامیان او فلبریټان بیچارهګان خو جنګ کولی نه شي، هغې خو اولادونه دي په بهر کې دي، دوی په خپله د جنګ مورال نه لري. هغې خو همدا د 100,000 د 10,000 افغانیو عسکر ده چې دا یې رامخکې کړی ده او الله ته مو امید ده چې دغه افغان عسکر نور هم درک کړي چې دوی د چا دپاره جنګ کوي. زه بیخي په دې باور یم چې هیڅ ولایت په ښار مرکز کې به هم جنګ نه پیښیږي او دغه ولایتونه به ټول داسې فتح کېږي لکه څنګه چې ولسوالۍ فتح کېږي. تامیان او فلبریټان به تښتي، افغانان به په خپل منځ کې یو بل ته غېږې ورکوي او داسې به ژاړي دغه عسکر لکه دغه عسکر چې ژاړي او خپله پښیماني څرګندوي او د طالب ترحم او شفقت ته حیران ده. داسې به افغانان په خپل منځ کې سره غاړې غړۍ کېږي، تامیان او فلبریټان به تښتي، دغه سیمې به فتح کېږي، جنګ ته به اړتیا نه پیښیږي. که احیانا په کوم ځای کې جنګ ته اړتیا پیښیږي نو موږ عملا ثابته کړې ده قندوز ولایت فتح شو، غزنی فتح شو، هرات فرا ولایت فتح شو. الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین چې ښار ته نتلي دي، د چا په مال چا کار نه ده لرلی، د چا په جایداد چا کار نه ده لرلی او د اسلامي امارت د مجاهدینو له لورې چاته د یوې افغانۍ زیان نه ده رسېدلی. کوم زیان چاته رسېدلی د هغه د کابل ادارې د عسکرو له لورې رسېدلی ده. قاري صاحب محترم، د ما یو وړاندیز د خدای دې وکړي چې دا خلک یې واوري. دغه تانور د پیپسي بوتل نه مو هیله دا ده چې یو لایف مانور له د کابل نه مو کې چې دلته هم طالبان ورپسې ورشي. دی چې کومې ولسوالۍ ته ځي طالبان یې په منډه کې، که دلته کابل ته راسي ډېر ښه به وي. والا یاره دی سړي پښې سپېرې دي خبر دې وې قدم یې ډېر ښه ده و که نه یقیني. یار کابل ته استاد عطا سخنای ما را میشنوی بیا دیگه در کابل کی نمینجا روی بروی شویم. بالکل بالکل. معلم سړی ستر جنرال تی جوړ سه. عجیبه انقلاب په خدای پاروکشان وروره ګله د پارلمان رئیسان شول. دغه د یو لیزګیري امریکایي ډالر داسې چپتاراش پیو هر څه ته لرې کړه نیکټایي. دغه د $1 سات راځي طالبانو ته نمایش کوي. خدای هغه د سات لپاره هم تا پسې منډې وهي ولا که دې پرېږدي بیا ګوره بدماشي ونه کې معلومات هم مشنوي. قاری صاحب محترم، جنگ هم اصول داری. سړی ځي جنگ ته تور آینه کې، نه په سترګې تور آینه کې دستمالونه درې زامن ورسره په خپل آینه کې. دا خلک چې تشویقوي باید د قیافه خو باید د اخیرا نه کې خپل شاهین صاحب هغه شوټینګ کوي، هغه د بالیوډ د فلمونو الګ د وروره نو خامخا تور چشمه کې باچي پینټ شرټ باچي وروره نن یواد نن د پولیسو درې شي بل ورځ چې وګوري د هغه حیران ورته پاتې سي. عجیبه شی ده دا خیوایز په د اختارونو لکه کارزای چې ډار کړی غنی ډار کړی 14 کاله د مزار امپراتور راځه طالبان به موډه طالبان د عمل خلک دی په خدای د زمنډ دار کې چپلا کې پوندې به د په څټ لګېږي. وا د اورېده معلم صاحب ګوره بیا بدماشي ونه کې چې درځي در پسې را بشو. هغه ته قاری صاحب یوه ویډیو هم تیاره ده که بیا پس احمدي ته به راشو. احمدي صاحب سلام علیکم. یاره ویډیو واچوئ ویډیو واچوئ ویډیو واچوئ یو وار ویډیو واچوئ. سلام علیکم احمدي صاحب، تاسو مایک باندې کړئ. الله مو وساته. احمدي صاحب مبارک. السلام علیکم. صاحب دا هغه د شینوارو ولسوالۍ د کابل ګوډاګۍ ادارې ویلې چې موږ نیولی دوی د 4 بجو کې بېګا تعرض کړی چې واکو نشته. د کابل نه راغلي وو، د باګرام نه راغلي وو. ثم الحمدلله چې دوی ډېره سخته ماته وکړله او ډېرې مردارې کته ولوېدې. 2 ټانګه یو لنجر هم ترې بس وندي ونیول، بس هغه هم بیا وسول او نور الحمدلله مجاهدین روغ رمټ دي. بس ثم الحمدلله چې
ولسوالۍ کې د زموږ شینوارو ولسوالۍ کې دي مجاهدین دي دلته بس دا مجاهدین ګوره چې اوس خط نه راغله مطلب ملګري کته بس الحمدلله چې بس کار صبر قرار دی. اوس خو فعلا د اعداد تاریخ اعداد دښمن خو بیخي بالکل رد ده بیخي امنیت د خلک خپل عادي هغه لوحه د شینوار ولسوالي وخره هغه لوحه ته دا لوحه د شینوار ولسوالي بالکل د پروپاګاندا دښمن چټي هغه تبلیغات الحمدلله شینوار ولسوالي دکانداران او بازار ټول مکمل باز دي عادي حالات واز دی بس 4 لیتر د میقاتی 4 لیتر تیل براتان امروز چند شنبه تاریخ چند است؟ امروز سه شنبه است د سه شنبه په ورځ ده اتم د سرطان اتم د سرطان دی نو ساعتم 7:29 دقیقه بالکل صحیح این دغه پروپاګاندا دښمن بالکل کاملا رد دی. قاری صاحب د مو سوال دغه و قاری صاحب محترمه دغه فضا چې ایجاد شوې ده امارات اسلامي د افغانستان طالبان ایجاد کړې ده چې دری پښتو ازبکی بلوچي ترکمنی پشایی عربي د غونډې سره یو ځای کړ دغه فضا ولې نور نه شوی ایجاد ولې او خو ځانو ته روشن فکر ویل نور ولې د فضا د ایجاد کړای شوی او نور نه د څه دلیل دی؟ شاهین صاحب د اسلامي امارت په صف کې چې څوک راجمع دي هغه د دین د عقیدې د اسلام په مفکوره راجمع شوي دي. موږ ټول مجاهدین هغه چې راټول شوي دي سره یو ځای شوي دي او د یوه امیر د رهبرۍ لاندې جهاد کوي هغه د ایمان په قوت مؤمنان دي. اسلام راټول کړي دي. اسلام د مسلمانانو د راټولېدو یوازینی قوت ده. موږ یو عقیده لرو که د موږ تاجک ورور ده که ازبک ده که هزاره ده که پشایی ده که هر افغان ده د امیر المؤمنین داسې اطاعت کوي لکه څنګه چې د امیر المؤمنین خپل وطندار خپل ملګری کوي. څنګه چې د امیر المؤمنین اطاعت په قندهار کې کیږي داسې په بدخشان کې کیږي. څنګه چې په خوست کې کیږي داسې په هرات کې کیږي. څنګه چې په هلمند کې کیږي داسې په نورستان او په کونړ کې کیږي. او د دې موږ ثبوت عملاً وړاندې کړو. په تیرو 20 کلونو کې امریکایانو د هغوی ملګرو زیات کوشش په دې وکولو چې په نورو ولایاتو کې مجاهدین په یو بل نوم د اسلامي امارت نه ګوښې کې جدای کړي خو ونه توانېدل ځکه دلته دا خلک ایمان راجمع کړي دي عقیده او فکر راجمع کړي دي چې دغه ایمان عقیده او فکر او په دې باندې راټولېدل دا په دې نورو خلکو کې نشته ځکه دوی خوړلی نشي خپل منځ کې سره ځکه دوی په یوه لار تللی نشي سره. جزاک الله خیر قاری صاحب چې هیڅ دا کار نه خلقیانو وشوی کړی نه پرچمیانو نه دغو ټوپک سالارانو ولې ده امارات اسلامي د افغانستان دا کار وکړ. جزاک الله خیر دست را بشه قاری صاحب یو ورونو یو سوال ته مبین صاحب که اجازه وي څنګه احمدی صاحب سلام علیکم ما اخلاص کیا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلام علیکم وعلیکم السلام بالکل اوروي مهرباني وغږیږي. غږیږي احمدی صاحب. وای احمدی صاحب څه وکړل سره او خوشاین صاحب په دې خلکو باندې غاک کوا چې لایو شیر کې دا خدای وي د دې لایو شیر کې ملګرو لایو شیر کې دی الله بندگانو دې کوي لایو شیر کې وعلیکم یا ونیم غاګ ور کوا کاو که وای ویډیو ورونو لایو شیر کې اته چې ویډیو خو شیر کړای ده کني هغه بل افشان نه کار واخله چې دوی به خبرم نه مونږ په موبایل نه لایو ورته شیر کړی. احمدی صاحب مهرباني وکړو غږیږي احمدی صاحب غږیږي احمدی صاحب تاسو غږ مونږ نه لرو را بشه زرقاوي صاحب ته زرقاوي صاحب مایک خلاص کړه زرقاوي صاحب مایک خلاص کړه فدایی صاحب زرقاوي صاحب خراب شده بل ورسس سعید شاهین صاحب سچا غاګ نه وډاره کې کتکا سعید کندهاری صاحب مهرباني وکړه دا بایدار سړی د ګوره چې مایک ودی لیدا ما درته نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار کیسې راته وکړه، خواته څه حالات د سعید صاحب؟ مبین صاحب الحمدلله حالات ډیر صحیح دي. تاسې ولیدئ چې خړ خړ پولیس په دا خاورو کې داسې خړ را روان دي. ډېر ښه ډېر ښه. مقصد مینه ورسره وکړئ، محبت ورسره وکړئ، ویې نازوئ، یخ اوبه ورکړئ، یخې اوبه ورکړئ. بالکل انشاءالله مشرانو چې کوم امر کړی ده کشرانو په هغه باندې بالکل عمل کړی ده. او دغه پرنی ویډیو مبین صاحب چې زه وینم پرون راځي د غزنی ویډیو تقریبا 4-5 واره مې کتلې، باور کوي په هر ځل مې ورته ژړلې دي. نو زه غواړم په دې باره کې یو سوال هم وکړم قاري صاحب نه، چې دلته زموږ مشرانو امیرانو هغوی خو عفو وکړه او عادي عمل هم ورباندې سوی دی، بل خوا بیا دوی ته د امرالله صالح یا نورو کسانو د خوا بیا پیغامونه ورکول کېږي چې دا تکتیکي شاتګ یو پټ راز ده. رښتیا هم پټ رازونه دي که نه، هسې غولونه ده، بیا هم دوی په همدغه باندې دوی ته روحیه ورکوي او بیا هم غولوي په دې پټو رازو باندې. دا پټ راز به تا هغه وختو منې چې ما او قاري صاحب له ارګ نه لایف راسو، بل رقم یې نه منئ، راز خود ته نو. بالکل ما خو درته ویلي وو مبین صاحب چې ته لایف راغلی او زه بغلان نه راپور درکوم. بالکل آفرین. قاري صاحب محترم سوال مو واخیسته؟ نه پوه نه شوم. دغه سعید ورور څه وویل؟ سعید ورور مهرباني وکړئ بیا. مننه قاري صاحب. ما وویل چې موږ خو الحمدلله مشرانو چې کوم امر کړی ده په هغه باندې مو عمل هم کړی ده، او بل خوا دوی ته بیا بیرته هغه روحیه په دې ډول ورکول کېږي چې تکتیکي شاتګ یا ولسوالۍ پرېښول دا یو پټ راز ده. آیا رښتیا هم راز ده که نه غولونه ده؟ دغه پولیس بیا غولوي، دغه عسکر بیا غولوي. سعید صاحب ته وایي دا راز خو چې وي دا راز دی، الله تاسو ته دغسې درپېښ لري. ښه ماشاءالله قاري صاحب مننه. دا سوال مې په دې خاطر وکړو چې دغه پوه سي دا خلک چې آیا رښتیا پټ رازونه دي که نه بیا غولونه روانه ده. نه سعید صاحب ښه کار نه ده، ته د حکومت رازونه افشا کوې، پرېږده دا راز دی همداسې راز دي، دولتي راز افشا کوه، دولتي راز ده، دا مه افشا کوئ. رازونه خو ډېر افشا سوي د معلوماتام همدغه راز ده چې کومې ولسوالۍ ته لاړ شي طالبان ورپسې ورمنډه کړي. والله دا خبره تاسې مخکې وکړه او زما ډېره خوښه شوه. شمشاد ته ما دا خبره کړې وه، هلته مې کومنټ کې ورته لیکلي وو چې والله ستاسې دغه پاڅون په موږ پورې ډېر بختور ده الحمدلله. چیرې چې تاسې پاڅون وکړئ هغه ولسوالي موږ الحمدلله فتحه کړو. بالکل بالکل. او دوستم را روان ده، دوستم ته څه پیغام لرئ مبین صاحب؟ وایي چې زه د طالبانو په جګړه کې ووژل سم، دا ډېر راته ښه ده. دوستم ته خو هېڅ تشویش مه کوه، چې موږ سره داسې څنګه راغی هغه ور مخکې کوو. که بیا یې په هغه زولنه کې بندوئ؟ نه چې خپل قصد یې واخلي هغه. ښه کاست اخلي که نه هغه زولنې ته یې بیا ور اچوئ. در قاری صاحب محترم یا ویډیو هم تیاره ده، ورونه به ماشاءالله لایف هم شیر کړه. اوس ما ومنله چې تلیفونونه تاسو ژوندي یې ماشاءالله د دې دوی به شاهین صاحب چوخې ور په یادې به دغسې نه دي په دې کې. مبین صاحب اصلا دا موږ تاسو لټ رامخته کړ، لایف ورته راځو، هر څه موږ ورته جوړوو، دی قرار پراته دي غوږ یې نیولی یو شعر خو وکړي. نه مبین صاحب موږ خو څومره د واټساپ مبارزه کوو تقریبا 20 ګروپان شاوخوا هر ملګری لرو، په ټولو کې مو نشر کړی ده. غیمار سړی د تا غوندې نرسي پوه سې، اخر مې کندهاری بولي، هغه شعر خو دې اورېدلی ده که نه؟ ودرېږه ما هم کندهاری بولي، کاشکې تا غوندې ټول تکړه سي. هر شعر هم ستا او کندهاریان یو کوکیر هم لري د خلکو دپاره، اخرنی کوکیر نن یې په خاکریز کې استعمال کړی یم. الحمدلله دا هم ډېره غټه لاسته راوړنه وه. مهرباني وکړئ شاهین صاحب ویډیو هم که اماده یې ویډیو واچوئ. صدیقي جان ما ولې د لایف هستم مهرباني وکړه. مبین صاحب قاری صاحب هم قاری صاحب ماشاءالله هم صحیح
هغه ما ته چیلنج را کړی دی وای میاس پاس به ته مانه فارسي ونه وای زه به یې وایم مال دا غاز دی میدان وروره والله مبین صاحب something tight نه نیسی ویلی نه ان شاء الله مبین صاحب ته ما ویلي دي چې لږ وخت صبر وکړه دا به ان شاء الله ته به خپله هم وګورې ولا فارسي ډېره سخته ده قاري صاحب نه ان شاء الله یاره قاری صاحب ما خو نن واورېدله سم صحیح غږېدلی خو صرف د ورته داسې لږ ما سره دا واتساپ کې چې څومره دري زبان ورونه دي دوی ته ما ویلي چې ما سره په پښتو نه غږېږي ما سره په فارسي خبرې کوئ قاری صاحب که څومره فارسي زده کړې په دې به پوه نه سې کشتم شپشې ششپاره دا دې که زده که بیا دې منم اینو با پلی کن قاری صاحب ما از صمیم قلب به آمدن آن عساکر خرسند میشویم که با جوانی غرور افغانیت و اسلامیت آنها در مقابل چند پول بازی شده است. ما می‌خواهیم با ریختن اشک خود آن احساس کمتری را دور بسازیم که به برادران عسکری ما پیدا شده و خود را ملامت می‌دانند. ما به آنها عفو می‌نماییم، آنها برادران ما اند. موږ یقینا د زړه کومې د هغو عسکرو په راتګ خوشحالیږو چې د څو پیسو لپاره د هغوی له ځواني غرور افغانیت او اسلامیت سره لوبې سوي. موږ د سترګو په اوښکو سره غواړو هغه د کمترۍ احساس لرې کړو چې زموږ له عسکرو ورونو سره پیدا سوی. دوی ته واقعا ځان ملامت ښکارېږي خو موږ ورته عفو کوو او ورونه مو دي. رازا تسلیم شفا امانی لتدري الأصوات والتباشر فالدنيا آخرة لتدري الأصوات والتباشر فالدنيا آخرة لا عقل كار واخلنا داني تأردو عسكرا لا عقل كار واخلنا داني تأردو عسكرا رازا تسليم شفا أماني د اردو عسکره غلامي پرېږده افغاني د اردو عسکره غلامي پرېږده افغاني. قاری صاحب دا د بارک ولسوالي وه تخار ولایت. قاری صاحب الحمدلله نن د نن ورځې هم څو ولسوالۍ فتح شوي دي حساب دې نیولی و شاهین صاحب؟ والا قاری صاحب ریښه درته د غونډې ولسوالۍ فکر کوم 122 دي د دغه ولسوالۍ سره د اوس چې تا هغه ووایې د کلدار ولسوالۍ 122 ولسوالۍ شوي دي غونډې دغه 40 ورځو کې 50 ورځې. الحمدلله یو څوک که سوال کوي سوال کوونکي راواخلئ. سلام السلام علیکم ورونو. احسان جانه احساس ده که وعلیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او کاریس او ګروپ ټولو ورکوونکو کاریس محترم موږ پوښتنه دغه ده چې د اسلامي امارت مثلا کومې فتحې چې راځي په دغه فتحو کې د عسکر د ملي اردو عسکر چې ورته تسلیمیږي نو په دغو تسلیمېدا کې مثلا د اکثره عسکر چې دي د طالبانو د شهیدانو سره خیانت کوي یا مثلا د شهیدانو بېعزتي کوي نو د دغو بېعزتي مثلا چې کېږي دغو ته د عفوه ولې کېږي مثلا ده ته باید عفوه نه وای شوې. قاری صاحب سوال مو واخیسته او هغه عسکر چې رسي مثلا چې ظلمونه یې کړي خلک یې وژلي هغو ته باید عفوه ونشي دا په دغو نظر او دغه سوال دی.
قاری صاحب مهرباني وکړئ. عارف سے محترم عارف دا سوال وکړه که احساس ورور احساس ورور و احساس صاحب احساس وروره دا څو ورځې بار بار دا پوښتنه کیږي موږ یې ځوابوو. ګورئ هغه عسکر چې د موږ تاسې د شهیدانو سره یې وحشت کړی ده ظلم یې کړی ده که چېرته دغه عسکر په خپله خوښه تسلیمیږي په خپل ګناه پښیمانیږي په خپل جرم پښیمانیږي د امارت له لورې ده ته عفوه ده دی معاف ده چې امیر المؤمنین معاف کوي چې د موږ تاسې مشران معاف کوي هغوی مصلحت ویني موږ تاسې هم باید هغوی معاف کړو دا د اسلامي نظام د لوړو اهدافو څخه دی موږ تاسې که چېرته غواړو چې په راتلونکي کې افغانستان کې یو قوي مستحکم نظام ولرو باید د انتقام فکر ونه لرو موږ تاسې باید د انتقام په فکر را نشو موږ تاسې باید د عفو د درګذر په فکر راشو موږ تاسې د شهیدانو دا ارمان نه و چې د دوی انتقام د موږ واخلو موږ تاسې د شهیدانو ارمان دا و چې اسلامي نظام د په دې خاوره نافذ شي د دوی د وینو ثمره د مولسته وړاندې شي دا د دوی ارمان و نو محترمه موږ تاسې به سینې سترې ساتو د نظام دپاره به یوې بلې قربانۍ ته هم تیاریږو یو بل تحمل به هم کوو اسلامي نظام دی راشي موږ قربانۍ ته تیار یو انشاءالله جزاک الله شکر احساس وروره ډېره مننه عارف صاحب مهرباني وکړه مایک خلاص کړه ټولو ملګرو ته سلامونه جنرال مبین صاحب او قاري صاحب او شاهین صاحب تاسو ټول ته سلامونه زما आवाज درځي جی کله تاسو غږ شو علیکم السلام الله دې راوړه مهرباني زما غږ صحیح دی بالکل صحیح دی بالکل قاری صاحب محترم نم یو سوال دی دا موږ دا ویډیوګانې اینو چې مجاهدین چې کم دي د عسکرو ته تسلیمیږي که نه نو دې کې بله ورځ د 13 ورځ د کابل ادارې له طرفه یو ویډیو راغلی وه چې په هغې کې مجاهدین عسکرو ته تسلیمېدل نو آیا دې کې حقیقت شته دی که نه قاری صاحب ولې مجاهدین عسکرو ته تسلیمیږي دغه په د آخر وخت کې چې دولت هم ړنګ دی دا محترمه تاسې د کوم ځای پیښه یادوئ کوم ځای کې تسلیم شوي دي مجاهدین عسکرو ته قاری صاحب 13 ورځ مې د وایس اف امریکا طرف نه یو پیج دی هغې ویډیو مې وکتل نه وایس اف امریکا پرېږده محترمه وایس اف امریکا چې دا وایس اف امریکا خو وایس اف امریکا ده نو دا نوم نه هم معلومیږي دا خو غږ د امریکا غږ ده نو امریکا چې دلته توپ او ټانګ ورولو د افغانانو ښځې ماشومان یې وژل هغه غږ چې د امریکا د لوډ سپیکر نه راوځي هغه به د افغانانو په ګټه وي هغه خلک چې په وایس اف امریکا کې ناست دي هغه افغانان دي هغه اسلام ته وفادار دي هغه افغانیت ته وفادار دي هغه خو د اشغالګرو ګوډاګیان دي مزدوران دي هغوی ته تنخواه ورکول کېږي لاس کې کاغذونه ورکړل شي چې ورشه دا ووایه دا پکې زیادت و نقصان هم نشي کولی حروف هم نشي ورته بدلولی د دې په دې رسنیو باور مه کوئ دا پردی رسنۍ دي د همدې دپاره جوړې شوي دي الحمدلله مجاهدین په قوي مورال سره مبارزه په مخ وړي او تاسې وینئ چې لسګونه بلکې سلګونه عسکر د اسلامي امارت د مجاهدینو سره یو ځای کېږي بالکل خالص واقعیت هم داشته جنگ د همدی سره نو باید تبلیغ همدی وکړي عارف صاحب بل سوال هم وکړي دا خو معلومداره خبره بي بي سي کله رښتیا وایي افغانانو ته څه وخت رښتیا وایي یا صدای امریکا یا سی ان ان مهرباني ډیره مننه قاری صاحب زما خو خپل هم دا نظر دی څوک بل انسان د خپل عقیدې نه نشي اړولی زموږ تاسو سره مینه ده او د قیامت د ورځې پورې به مي خو بس دغه مل چې د خلکو په نظر کې داسې را نشي چې آیا مجاهدین چې کوم دي د عسکرو نه دومره دغه شول کمزوري شول چې عسکرو ته تسلیمیږي خیر اوسئ الله دې وساته قربان دې سم واقعتم وطن ګونده مایک هم خلاص کړئ تاسو هم کوم سوال لرئ
مننه ستړي بدون مشئ. د تناقض خدای دې نه بدون د تناقض نه خدای دې بالکل وکړي صحیح ده چې ټول جوړ روغ او صحتمند اوسئ او بدون د تناقض. زه د یو سوال لرم. سوال مې دغه دی، ګورئ قاري صاحب تاسو وویل چې موږ یو اسلامي نظام جوړوو، اسلامي کلک نظام. هر ما یو ودانه ویډیو خپل طالبان کوم ځای نیولی و او د دفترو هغه سجل سوانح د خلکو چې و هغه ټول په داسې په مځکه باندې اچولي و او دی په سر ثبوت نه ثبوت بغیر ثبوت ته مونږ خبر نه ثبوت فلمونه دي دلته، ویډیوګانې دي، تاسو کولی شئ ویډیوګانې وګورئ. راواخله دلته ویډیو راوړه. زه به تاسو ته ګوره ویډیو شته ده، زه تاسو ته ګارانټي درکوم چې دلته ویډیو شته ده. د اتا نور مانورې به نه کوې، اوس یې راواخله ویډیو راواچوه. اوس فعلا د ما سره د ویډیو نشته، ما چې کله د ویډیو پیدا کړله کله چې ویډیو پیدا کړه لایف ته به راشي. صحیح ده. دا په محکمه کې ثبوت نشي جوړ. بل څه خو مه وایه مهرباني. زه به بل سوال وکړم د قاري صاحب نه. بل سوال کوم. سوال مې دغه دی، تاسو ګورئ پرون د پاکستان وزیر داخله وویل چې د طالبانو فامیلونه په پاکستان کې دي او دلته په پاکستان کې د طالبانو زخمیان یعنی تداوی کیږي. د ما سوال د تاسو نه دغه دی چې پاکستان ولې د تاسو سره دونه خوږ دی، ولې د تاسو زخمیان دین وروسته به ودرېږه. لږ صبر وکړه، لږ دا شل واره جواب سوی ده. دین وروسته به خپل زخمیان امریکا ته تداوی ته وړو، کورونه به ټول ترکیې ته ویسو. صحیح ده، هیڅ مشکل بالکل. دا سوال ګوره وطن وروره تا ته ما څو واره دا سوال جواب کړی دی. پاکستان خو پرېږده اسرائیلو ته یې وړو، اسرائیلو ته یې وړو. هغه اشرف غني هغه ته ویلي و، ګوره اشرف غني نه چې هغه پوښتنه کړې وه، هغه نجفي زاده پوښتنه ترې کړې وه چې دا عکسونه یې ورستې کړي وه، هغه مناظره یې چې وه چې دغه عکس ده په دې کې تا سره پلانی در سره ده، دغه ایران ته کوم سفر نیتلی و، دې کې ټول پښتانه دي، دا فارسیبان ولې نشته پکې. دا یې دیلی و چې مشکل تندر چیست مشکل تندر چیست. نو زه دا ته وایم چې مشکل تندر چیست. مونږ اسرائیل ګوره مشکل دې موږ په دوه کې دی. ګوره اسرائیل چې موږ ته د خپل زخمیان د داوی دپاره هغه راکوي، اسرائیلو ته یې وړو. امریکا دغه امریکا ته روس ته یې وړو، مسکو ته. ته مسکو پوتین سره خبره وکړه چې زموږ زخمیان تداوي کوي، هلته یې وړو او کورونه ټول ترکیې ته وړو. قاري صاحب اردوغان ترکیې ته وړي، هر څوک چې موږ ته ځای راکوي موږ تیار یو. قاري صاحب محترم، موږ چې پیسې هم ډېرې شولې د تا خبره امریکا ته یې وړو، یاله تداوي جرمني ته. نو دا خو کومه بده خبر نه ده. ولې پاریس ته ځمه بېغامه، پاریس کې چکار یې وهم د چای څه نه ځم بیخي. وای بره زرقاوي وروره مهرباني وکړئ. زرقاوي صاحب مهرباني وکړئ. مایک د خلاص کړئ وروره. زرقاوي محترمه مایک د خلاص کړئ. فدایي صاحب شاهین صاحب ویډیو واچوه. پتور سره قاري صاحب محترم ویډیو واچوه. زرقاوي وروره هیله مو د خیر ده چې راځې خبرې کوه وروره. اوس یې مایک خلاص کړه، واچوه هغه واچوه. دا د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه د مابس کې دي دغه عسکر وو. نو د 1400 د 224 د 11 میاشتې 18 تاریخ باندې تسلیم شول، خپل د اسلحو سره تسلیم شول د ګرشت ولسوالۍ د مابس کې د وظیفه ترسره کوله. نو محاصره وه، څو تقریبا یو اوته کې چې محاصره وه، ډولۍ مولوي شی نه ورسېدله، نو خپل د هغه داسې تسلیم شول مجاهدینو ته. قاري صاحب مګر همدغه عسکر یوه نازواني کوي تر څو محاصره نسي نه تسلیمیږي. دغه چې بغیر محاصرې تسلیم سوی وای ډېر خوند به یې کړی و. وا دې اورېده نو خو بیخي دویم نازوانه خلک. یاره مبین صاحب ډېر بې محاصرې هم تسلیمیږي. ولې دا د ما کیسه ګډ نه وه چې د پکتیا په شیریناو کې چې کله مجاهدین شیریناو ولسوالي ونیوه، دا د څمکنیو ولسوالي د ډنډې پټان هغه چې هغه د پټان ولسوالي ډېره لرې ده، هغه څنګ کې مدرسې طالبانو ته یې ویل چې موږ لاړو دا ولسوالي تاسو ته در پاتې شوه. والله افرین یاره خو عجیبه والله. ښه دا بل ورور ته واخ ورکړه شاهین صاحب ما نه چلان دی.
مایک هم خلاص که سلام علیکم. زه به دا ویډیو د لښکته کمه مایک د خلاص که وروره نصیری خدای خیر کیا وایه سلام علیکم څنګه جګره کې شکر د الحمدلله مهرباني وکړه وروره موضوع غورې خو نشته ټولې ګاپې دي مهرباني وکړه بس تا افغانستان طالبان ونیو تی اوس هم غورې بولې یاره زړګی بس امن غواړو موږ سوله ساتي سوله ساتي تاسو صحیح ده بېغمه شه وروره بېغمه شه ټول افغانانو ته امن ده باید چې وطن امن راشي امن به راځي له خیره ګل او ګلزار بسې دا غله به ټول له خیره یا تښتي یا به تسلیمیږي بس دوه لارې دي وروره یعنې دا به د ما په ژوندینې وسي ولې نه قربان دې شم ان قریب له ارګ نه لایف راځم تی لا ګپ بولې دغه خو به دې پوره نه کړ قرآن دې خدای چې پوره شي دا به ته وګوره دغه بارمان جان لاړ شي ګور ته بارمان جان لاړ شي قسم ده چې دغه ارمان مې پوره نه سو بیا خو دغه ارمان داش که پوره کی ان شاء الله چې نور ته خو اوسېږې په پېښور کې نور د افغانستان څه دعوا کې ته سړی اشرف غني 40 کاله په امریکا کې اوسېده راغی ولسمشر شو عجیبه خبرې کوي محب دې هلته ودرېږه لږ صبر وکړه محب دې هلته مساج سنټر کې کار کوي د امنیت شورا رئیس ده پاکستان خو لاند هیواد ده په منډه سړی بېګا ته هم رسېدلی سي خلک له امریکا راغلي 20 کاله په تا حکومت وکړه په اروپا کې سپي مینځل دلته وزیران دي خدای دې خوار نه که دغسې وړکی فکر دی ده ان قریب په لایف راځم بس زړګی خفه نه چې دا ماشومان یا د سره نه خفه کېږو خیر ده دا د مونږ ورونه دي د مونږ د مینې قسم په خدای دا چې بل خبره وکړه ما موبایل ذاتي هغو ته ورکړم راسي نه خیر ده د مونږ ورونه دي د مونږ ورونه دي هېڅ پروا نه کوي عمرونه یې کم دي لږ جذبیات دي دا خبره ده خدای به یې غټ کړي انشاءالله ورته دغه بابا به دې ډېر زر سار وخوري غم یې مه کوه دا شټا ساری بابا دی زه خدای دې هغه سپارم ښه ژوند درته غواړو افغانستان د مونږ او تاسو ټول کور ده د ټولو کور ده ټول به په دې هېواد کې ژوند کوو دا به ساتو دا به جوړوو له خیره سره ښه صحت ښه وخت درته غواړو قدرمن شه خدرمان شه شاهین صاحب واچو یو ویډیو داسې خلک دي په خدای سره سړی ورته حیران پاتې سي یاره مبین صاحب دا یوه ویډیو ده په د اوریون نیوز کې د یوه هغه نه د څه ورته دغه صالح د ویاندوی نه پوښتنه کوي چې دا ولې ولسوالۍ واچو بهترینه ویډیو ده بهترینه هغه وایي د امریکایان دا وار وایي بهتره دغه دوره کې چې وایي این تهدید بالفعل چطور به میان آمد؟ دلیل سکوت آنی بیش از 100 ولسوالی در نزدیک به 2 ماه گذشته چی بود؟ ما یک قوای را به نام یک قوای شکست خورده بدنامی به نام ناتو یا معامله‌گر که از موتورسیکل گریختیم، از موتورسیکل چبلک گریختیم. چی گریخته؟ B-52 F-35 دوربینای شبانه، طیاره های بی سرنشین، اردوی افسانوی، اینمی از یک چبلکای از یک موتورسیکل گریخته. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الفضل ما شهدت به الاعداء دغه امریکایي بدمعشان امریکا پړسولي بدمعشان هم په دې اعتراف وکولو چې خو دغه لنډغرو ته مبین صاحب ما بله ورځ هم درته وویل خلیلزاد ورته خلیلزاد ته یې ویلي وو که نه چې تاسې ولې د طالب نه شکست وخوړو خلیلزاد وی ته ویلي وو چې نو شکست خو تاسې وخوړو تاسې ته کوم شی موږ په درته وزه لرې درته وزه لرې خلیلزاد دوی ته ویلي وو چې تاسې ته کوم شی ده چې په لاس کې موږ در نه کړو په میلیاردونه ډالر مو درکړل وسلې م درکړې د هر ډول وحشت مجاز وی هر ډول وحشت تاسې وکولی شو خو تاسې طالب مات نه کړی شو په ما دې ولې طالب ماتوي
تا چې طالب دی د کلي سړی ده د وطن سړی دی ده چې تا مات نه کړی شو په ما څنګه ماتوي زه خو د زرګونه کیلومتر نه لرې راغلی یم مبین صاحب ما ته اجازه راکړئ یوه ویډیو ده 15 ثانیې ده 15 ثانیې قاري صاحب وګوره ډېر ښه د دغو ټانګو د دغو وسایطو په قدر باندې دی پوه نه شول اما طالبان پوهېږي په قدر دغه وګورئ زه به دا ویډیو راپورته یم ډېره ښه ویډیو ده لنډه د لوګر ولایت دی الله دې وساتي غونډ زمریان غونډ وطن شاهین صاحب دا هماغه ټانګونه دي د واده ته پکې روان دي وګوره داسې ښه روان ډېر خوند کوي مبین صاحب دا برکت ولسوالۍ الحمدلله په مکمله توګه فتح شول الحمدلله دغه نعمتونه دي ټانګونه دي الحمدلله 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 افغانستان اسلامي امارات الحمدلله مجاهدین الحمدلله رک روغ دي الحمدلله غنیمتونه دي الحمدلله مجاهدین راوړل الحمدلله 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 دروازې بند کړو د افغانستان اسلامي امارات مهرباني خالي صاحب زما غواړي دي مبین صاحب دغه ویډیو الحمدلله الحمدلله لارو بر فتح دي او دغه عسكر چې دي دا حقایق درک کوي واقعیتونه درک کوي او د اسلامي امارت د مجاهدینو سره یو ځای کیږي د هغې ورځې په هیله چې ټامیان او فلبریټان په ځمکه راولویږي او په افغانستان کې یو مستحکم قوي اسلامي نظام رامنځته شي قاري صاحب محترم هغه بټیربازان سرو خولیو د طالبانو دغه د مینې او د الفت غېږې ته هېڅ غبرګون نه ده ښودلی دوی به ویل چې جنګ دې ونشي وژل دې ونشي بټیربازان سرې خولۍ والا داسې غلي دي هېڅ هم نه وایي چې دا څه وجه ده امریکایانو روزلي او د همدغه ورځ دپاره اوس غلي شول که څه وجه وه مخکې خو به چې یو چېرته یوه چاودنه وسو او دوی به شروع وکړله مبین صاحب دغه خلک چې دا بیچارهګان خو امریکا چې دا دلته د ټولو فتنو مور ده د ټولو فتنو اساس امریکایان دي او امریکایانو دلته دا ټولې فتنې راپورته کړې وې څوک د پیاده اربکیانو په نوم څوک د وسلوالو اربکیانو په نوم څوک په رسنیو کې د اربکیانو په نوم څوک د مدني اربکیانو په نوم په مختلفو نومونو دغه خلک راپورته کړي وو چې د اسلام او د مجاهد او د مسلمان په خلاف مبارزه کوله کله چې امریکا دلته ماتې خوري دغه تنخواخوارۍ هم ماتې خوري انشاءالله دا ټول به مات شي او ټول به ټیټ سرونه او ګونګې خولې به ناست وي انشاءالله بشکه بالکل قاري صاحب چې هم دغسې ده درمان انشاءالله ما عزت وکړه ډېره مننه په الله مسپارم السلام علیکم ورحمت وعلیکم السلام شاهین صاحب نو ته مهرباني وکړه اوس به نو موږ نو بس اوس به در سره ګورو قاري صاحب لاړ ښه مهرباني وکړه زین خالص دا شی دی که نه مهرباني ورور راپور سم وکړو غږېږي افغان څه مهرباني وکړه ته وغږېږي لوی افغانستان ته ووایه هغه غږ دغو غږ خراب دی افغانستان لوی افغانستان غږېږي که تاسو د افغان ورور کوم یو افغان ورور غږېږي وعلیکم السلام زرګی لوی افغانستان مایک دې بند کړه زرګی مهرباني ورور مبین صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده که چېرته طالبان افغانستان یعنی کابل چېرته په زور باندې ونیسي نو آیا په افغانستان کې به سوله راشي مبین صاحب طالبان خاصا افغانستان په زور نه نیسي افغانستان د دې کور دی د دې خاوره دغه څوک چې راغلي په زور شل کاله مخکې هغو په زور نیولې ده دا طالبان چې هغه وباسي طالبانو په سلام حق دی وایي طالبان وایي که افغانستان په زور ونیسي کابل په زور ونیسي وایي دا به ورجانه څه ورسره وشي دغه خبر کوي نو پر آزاد یې پرېږدي زور ته څه ضرورت ده لنډ جواب پر آزاد یې پرېږدي یعنې په تېر دور کې که چېرته تیر دور ته که تاسو نظر وکړئ چې طالبان حاکم وو نو هغه یوه ولسوالي چې د پنجشیر وه نو هغه هم فتح نه شوه آیا که چېرته اوس هم طالب افغانستان حاکمه شي نو ښه وړاندې ځه دا طالب هغه د 2001 طالب نه ده پوه شولې
اوس یوه ولسوالۍ یو موټر بامې کافي ده. بهتره خبره دا ده چې پر ازوح سالار سه اوس موږ هم خوشحاله کېږو. دا زور ته خبر پاتې نه سي. کنې چې کوم ځای نه فتح کېده اتانور ورلیږو په خپله فتح کېږي که نه د شاهین صاحب معلوماته. قاری مبین صاحب محترم اوس طالبانو د جنګ داسې تاکتیکونه زده کړي کوم سخته ځایونه چې دي چې هغه نه فتح کېږي فقط اتانور ورته ولېږه چې یو فلمي معنا ورکړي ایسته هغه هم فتح سي. هېڅ چرت نه بغیر جګړې به هر څه کېږي. حاجت د زور نه پیدا کېږي بالفرض و تقدیر که زور ته ضرورت سو بیا به ګورو. صحیح ده وروره الله دې عزتمان لره. دا اوس هم پنجشیر کې طالبان داسې شخ بریتونه ګرځي. طالبان هغه وخت کې تخار نه و لیدلی نه و نیولی رستاق نه و نیولی بدخشان نه و نیولی اوس پکې لکه زمری غوندې ګرځي. اوس دا 2001 نه ده ښه قربان طالب دومره پیاوړی سوی ده چې په یو اشارې باندې 100 کسه مریخ ته لیږي. ګورئ طالب سره زور مه کوئ. طالب سره زور مه کوئ. چا سره د الله مرسته هغه سره زور مه وهئ. جنرال صاحب محترم دور طالبان څنګه د خوجه باودین ولسوالي اول ونیوله په دو خاطر چې خلک ته وکړي چې دور هغه چالونه او هغه تکنیکونه مخته نه دي. مهرباني وکړه دا ادارانه وسته درپسې مهرباني وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یاست صاحب محترم؟ ښه یاست؟ خیراتي ده انشاءالله. نظام اوروره ته ښه یې طبیعت ښه ده؟ والله د خدای فضل ده. بس د امریکا نه د سره تماس کیوم داسې ډاډه لکه زمریانو غوندې انشاءالله در روانې له خیره پوه شوې. الله مو راوله. نو بس انشاءالله همدغسې خوشحاله یو. قسم په خدای چې نور بس نه ځایږو په ځان کې. او دلته د ډاکټر عبدالله اشرف غنیم درته واکسین کړه له خیره. اوس درغلي دي فقط ولکه امریکا کې او صاحب محترمه و دې خدای نیکبخته دغه میدان هوایي ته خو به راغلي وي په زیرایي ته داسې خو مه کوئ سړي ته مو یو ترافیک د مفتي واکسین ولګوه دا هغه ته که نه وه یو خر واکسین مو ورته کړی ده پوښتنه یې مه کوه. نه نو تاسو دا د اوبره ټیکسیانې ورلېږلې وې د هغه کرایه هم نه ورکړې. هره خو عجیبه خلک یې په خدای دلته راغلل دوی داسې فکر کوه چې مونږ به یو څه د حکومت برته ونیسو خو دوی چې نه مونږ ورټېلې چې نه ګوره نور د شور نه منو پوه شې په کابل کې د نر بچی وایم. او صاحب محترمه د میدان ښار یم وروره همداسې ښه همداسې بد دي والله وطندار و خودکار ستړی مسې ستړی مسې کوم چې د لوګر دی الله مو راوله الله مو راوله. دا هېواد زموږ ستاسو کور ده. او یو کار وکړه دا واره چې اشرف غني درغې هغه د ایشچي واکسین ورته ولګوه. 100% انشاءالله. دا د لوی افغانستان ته ترکیې جواب ودی خوړه بچو. او مبین صاحب انشاءالله ماته خوړلې ده دا فتح ټول دی مجاهدینو ده انشاءالله. دا ټول غنیمت به انشاءالله به کې همدغه مونږ او تاسې به پکې ګرځو. افغانستان به انشاءالله داسې پرسکونه ځای خیره پرسکونه ځای به وي. وایم ایمان دې جار سم سترګې دې جار سم نر سړی منصور جانانه بله احساس ولري او چې احساس د ځوانۍ او د غیرت ولري هغه که په امریکا کې وي که په اروپا کې وي نر غوندې غږېږي. مبین صاحب زه ستاسې د الله په خدای هر وخت ګورم او خدای سته ډېر یو تاسې یو ډېر یو ښه کار کوئ. تاسې دنیا ته ډېر یو مثبت هغه ورکوئ چې یعنې طالبان اوس هغه طالبان نه دي. طالبان اوس ډېر بدل سوي دي. طالبان ډېر تعلیم یافته سوي دي. طالبان د دنیا په نړۍ کې ځان خلکو سره وښي. اوس هغه طالبان نه دي چې کوم ستا خبره په 2000 کې و یا مخکې و. نو ان شاء الله تعالی چې په امریکا کې نظامی صاحب وګوره طالب په امریکا کې طالب وګوره ورجان په کابل کې غونډ یو دي. ته په امریکا کې ابل ور دی وګوره په کابل کې ماشاءالله د غونډ یو سره دا هغسې غونډ یو صاحب محترمه یعنی اوس هغه طالب نه ده. اوس موږ د مینې د سولې او د محبت پیغامونه دی یو تکه ماشاءالله. ځکه چې الله پاک موږ ته داسې فتح را نصیب کړی. اوس له خیره دا 20 کاله دا کوم غمونه چې موږ ګوري د انشاءالله موږ به اوس روښنایانې ګورو. یو تکه خوشحالي به د الله په حکم. ځکه الله پاک داسې یو نظام موږ ته راوسته انشاءالله ټول هر څه بس موږ له خیره دا ګوډاګۍ موډاګۍ دوی به انشاءالله ختمیږي دا غلامان. انشاءالله یو واسخه حکومت به وي. انشاءالله د سپین بیرغ لاندې به ژوند وي د الله او د رسول نظام به مخ ته وړو له خیره. دا که په امریکا کې که په لندن کې جرمني کې هر چیرته الله پاک ویلي وای وګرځئ. ما
درته دنیا پراخه کړې ده چې هر چېرته کې ځئ وګرځئ، خو زما په قانون زما په دایره کې به ګرځئ وای. ومن الله توفیق، الله پاک ماباد لره خوش آرام اوسئ. مختم زیړ زیړ ګلونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دې زړه سره الله دې ژوندی لره. منصور صاحب مایک خلاص کوو. منصور غږیږي مایک خلاص. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستر جنرال مبین صاحب ته قاری صاحب خوستی صاحب او شاهین صاحب ته ټول سلامونه نیکي احترامات پېښو. قربان غږیږي خبرې مه قطع کوه. محبت لره الله تعالی مشاهده مبین صاحب ډېر کوشش مو کوي تاسو لایو ته راسو. اخر دا د موقع ملا وسله نیټ مو هم ډېر سلو دی، د ډېره وخته موږ تاسو لایونه ګورو، ډېر محبت لرو. الله تعالی تاسې سرشاد لري. مبین صاحب یو پوښتنه کوو خاري صاحب شاهین صاحب تاسو سره دا ولس چې راوتلی دی د باندې الله مقدرمان لره. منصور صاحب ته ما سره مینه لري که د شاهین صاحب سره هم لري؟ د دواړو سره لرو. الله تعالی دې مبین صاحب نه مني مهرباني وکړه. الله مقدرمان لره. مبین صاحب دا ویډیو راغلی و د ولس راوتلی و د باندې وایي موږ طالبانو قانون نه منو، داسې چپ رد خبرې کولې. دې تاسو څه پیغام لرئ، څه ورته ویل غواړئ؟ والا پر رضا هېڅوک نه مني، خو چې کله طالبان هلته ورسي بیا یې خپله مني. هېڅ هم نه ورته افغانان دي، زموږ وروڼه دي. چا به غلط پوه کړي یو $10,000 به یې ورکړي راوتلي به یې پوه سوله چې ورسو خپله یې بیا مني. د دوی خوا که نه ده. مبین چند سلام علیکم. وعلیکم سلام. زما نوم نگاه حسین دی او زه د انګلند نه خبرې کوم. مبین صاحب تاسو نه یو سوال دی. الله تاسو کامیاب لري او انشاءالله تاسو به ټول په افغانستان باندې حکومت وکوئ. زه پاکستان یم او صرف یو سوال دی تاسو نه چې د عمران خان چې کوم بیان ورکړی دی امریکې له چې مونږ نه اډې ورکو او نه مونږ پاکستان ځمکه چې کوم د افغانستان خلاف استعمالولو اجازت ورکو. ستاسو دې په باره کې پلیز څه خیالات دي مبین صاحب؟ عمران خان هوښیار سړی د کاډې ورکړی، مونږ هلته هم پسې ورتللو، پرېښوده خو م نه. خو دا که د چې اډې وار نه کړي پوه شې چې ورکړی وای هلته هم پسې ورتللو. ټیک شو ستاسو خبره ټیک شو. هسې هغه چې کوم بیان امریکې له چې کوم خوله ماته کړې ده هغه باندې ستاسو څه خیال دی؟ یاره ما دا بیان نه ده اورېدلی. شاهین صاحب تا اورېدلی ده؟ ولا نه موږ هم نه ده اورېدلی. موږ دغه خپل وطن کې داسې غرق یو رښتیا درته وایم چې نورو ته پام نه ده. او که چیرې ویلي هغه د هغو کار ده. خاص په خارج کې ډېرې خبرې کېږي. تاجکستان هم اډې ورنه کړي، ازبکستان هم ورنه کړي. هغه د دې خپل کارونه دي، موږ یې نه پرېږدو. ومه وهل نور چې څوک اډې ورکوي نه ورکوي هغه خپل کار دی. که واریم کې انشاءالله تعالی پسې ورځو. مبین صاحب را بشو دغه بل ورور سره کوم اجازه وخت څومره پاتې دی مبین صاحب تاسو لایف وخت هم لایف پاتې 8 دقیقه. کاروان صاحب مبارک مهرباني وکړئ. کاروان صاحب مهرباني وکړئ. خدای شاهین صاحب دې سړي خو ډېر غلط کار وکړ. د عقابي وروره ګوله د امونه عکس راته ولګوه او د ما زړه ورته وکړو تیار را سره ده وروره ته به عکس کوې مونږ دا په لایف کې درته ډایرکټ انګلینډ. ماشاءالله الله یې در نصیب کا، الله یې در نصیب کا، الله یې درته نصیب کا، الله یې درته په صحت بدل کا مبین صاحب. ټولو نه اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ورونو. وعلیکم السلام. خبره داسې اوره څه په دې شي باندې ټول مو الحمدلله ځوانان یو په دغې خبرې باندې ډېر ښه پوهېږو. څه ګوره کافر څه کومه ده دا ځان ته یو وجود ده، مسلمان څه کوم ده دا ځان ته یو وجود ده. زه صرف دغه خبره دې کې کول غواړم څه د طالب څه کوم څه غواړي، طالب څه خپله واکمنۍ د خپلې خورې واکمنۍ خپل لوس ته راوړل غواړي، دا یې خواهش ده د دې ملت دپاره او بیله د دې ملت دپاره دا د طالب خواهش نه ده، دا د ټولو مسلمانانو خواهش ده چې یا الله پوکه دغه مسلمانانو یوه هیواد نه دغه شانتې یو اسلامي نظام یو شرعي نظام راویچات کړي چې دې شخونه په د نورو ملکونو باندې یالوړ شي، د نورو ملکونو عوامه د خپل د وخت
حکومتونو نه دغه سوال وکړي چې راشه د دې چې کوم ظلمونه شروع دي دې چې کوم د زیاتای شروع ده د سودي نظام شروع ده دغه بربنډتوب شروع ده د خیانت شروع ده دغه د دیموکراسي چې کوم نظام شروع ده دا متنیه پکور دغه خو کې مو ګاونډ مسلمان ورور ده لاس کولی وشو 15 کولی وشو 20 کولی وشو یو اسلامي نظام جوړ کړی ده خلک ورنه خوشحال دي نه ورکې غلا شته نه ورکې مردارۍ شته نه ورکې چې کومې زنکارۍ شته نه ورکې شرابخوارۍ شته نه ورکې سود شته نو آیا زه دغه خلکو ته دا یم چې و مسلمانانو ورونو د طالب ورور چې د کوم نظام راوړل خو غواړي آیا دا د طالب د خپل د جیب کې توپ ده طالب خپلو لسونو سره ګوتو سره لیکله ده و د خدای مسلمانانو دا طالب چې د کوم نظام راوړل غواړي خو دا د رسول الله او د صحابه هغه اصلي نظام ده چې کوم د الله خوښه ده چې خپل بندګانو دپاره چې دایمو بندګان په دې باندې مستقیم ودرېږي چې دا بندګان کله مو ته واپس په خپل روحونه راوړي چې دو سره زه د خیر معاملې وکړه نو دا چې د طالب هغه کتاب خو نه راوړي ظالمه چې خپله لیکلي وي چې په دې کتاب باندې ظلم کوي دې کتاب سره زیاتی کوي خو که مونږ نه وو پوه په دې نظام باندې دې حکومت باندې دې ترتیب باندې خو موږ خو تعلیمونه شته دي په کور ده چې د خپلو د صحابهو د خپل د رسول الله سنت مبارک د خپل د مشرانو د خپل د اکابرینو تابعینو کتابونه ولولو کتابونه یې پړو کو کاروان صاحب قربان دې احساسات ډیره مننه خیر وختم کم دی لالا مې زړګی مې د سترګو زنده باد امارات اسلامي ان شاء الله امارات اسلامي په افغانستان راځي او بیا به د افغانستان د ټول مسلمانانو ملکونو کې همدا نظام الله څخه کومه مخ ته وړي زنده باد امارات اسلامي دا خو واضح خبره ان شاء الله الرحمن چې چیرې وړي رتی د غوځي بوی خلک احساسوي نو ان شاء الله دغه شمال او دغه باد په نورو ملکوم لګيږي زازای سم مبارک مهرباني وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ شاهین صاحب ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړو موضوع خو ډیره ښه موضوع ده صرف لګ یو پیغام لرم دا چې وړوکی غونتی چې د څورې ما په رسنۍ کې لګ مې ولیدل چې دغه زیاتره عسکر دی وی محاصرین تختی بل ځای ته یا یو ولایت نه بل ځای ته په قندوز کې هم کېدای شي تاسو به خبر وای څه نه څه کوشش کوله چې تښتېدلي وای زه دا ورته وایم دغه ویډیو یوه دقیقه ده یوه دقیقه نه ده 10 ثانیې ده دغه وګورئ د غزني دروازه ده دا دروغ نه دي دا زه په ژبو نه وایم دا وګورئ الحمدلله دغه دی د وردګو مجاهدینو د غزني دروازه ونیوله چې مجاهدین ورته ورسېدل دغه د دروازې دفاعي پوستې دي چې فتح یې کړې او مجاهدین ورته را روان دي الحمدلله دغه دی اوس هم خوښ مهرباني نو زه دغه یم چې دوی به چېرته لاړ شي تاسو خپل ولایت پرېښی د اوس غزني ته هم ځئ دا هم ښه کار نه ده وروره تاسو هم خالي کار ګورئ سړی عین غزني پورې ورسېدلی خپل وردګو کې اوس یې اوس هلته ټولو ولسوالۍ ونیولې د دې خلکو پسې غزني پورې خوسې هی متل خو دې زده ده وایي پیریانو ته غزنی څه شی ده مبین صاحب ګوره موږ چې یو موږ قطعات د ملل متحد نه موږ قطعات د اسلامي موږ بیکاره شولې ولسوالۍ خلاص شوې مجبور کومک وکړو د ورونو سره د همسایګانو سره اجازه یې مهرباني وکړه نو زه دا وایم چې اوس خو لارې بندې دي ټول شیان بندې نو یو ځای نه چې بل ځای ته لاړ شي فایده به دوی ته څه وکړي خو که نن تسلیمېږي چې یوه میاشت پس تسلیمېږي بهتره دی همدا نن تسلیم شي تسلیمېږي ما یو ځای شي ورسره ورته چې نور موږ جنګ نه کوو تاسې سره یو ځای یو همدا مو ملت دی نو د دغو شیانو نه ځکه چې اوس ټول مرزونه بندېږي د افغانستان به یو نه بل ولایت ته به لاړ شي هغه ځای به هم همدغه شی بند پاتې وای نو بهتره دغه دی چې همدا اوس تصمیم ونیسي همدا ورسره یو ځای شي هسې ځانونه مه ستړوئ بل هغه د موبین صاحب نه مې هغه دی یو سوال د موبین صاحب دغه لارې کې چې دغه موټر سي تاسې د بوجۍ موجۍ او د بوسونه ګورئ او که نه ګورئ هسې نه چې دغه کې دغه غټ غټ درنه تېر نه شي موبین صاحب د کوم موټر چې دي د بوس اوړه موړه د واښه ماښه وړي په دغو کې ویده د غټ غټ خلک په نه وځي همداسې خپه چوپ را به شو دغه بل ورور چې د نوم یې داسې ښه وایي د رحمت الله رحیمي دی او رحمت الله صاحب مهرباني السلام علیکم شاهین صاحب محترم زه په نوبات کې ودارم زه په لیار باندې رهي یم کور ته ان شاء الله داسې 15 دقیقې بعد راسم بیا به ان شاء الله ما ته زموږ لایف وخت خلاص دی 2 دقیقې پاتې دي ښه شاهین صاحب محترم د مو خبرې دغه دي د موږ د مشرانو دي
عفو په خاطر ځکه دلته ډېر ظلمونه وشول قربان زموږ شهیدانو ته یې ورونه ور واچول مړیو ته یې بې احترامي وکړله شهیدانو ته دا آفت څه رقم ده دا ټولو ته آفت کېږي که دغه خلک به دغه خپل ګوره د د ظلم وخت انجام ته قاري راسي صاحب ما دغه پوښتنه قاري صاحب د وخت ووایي چې هغه به غونډې ان شاء الله تعالی فکیږي غونډ خلک او ما راغله د یوه خبرې یې وکړه چې هغه بیا چې پس په آینده کې مثلا خلک په چا باندې عارض کېږي لکه زه چې تا وبښم په حساب د عمومي غونډ به کړي بیا خلک چې په خلکو باندې عریضې کوي مثلا خپل سندونه راوړاندې کوي یا هغه شرط شرایط چې څه رقم ظلم شوی دی هغه بیا جدا حساب دی ولعفو عمومي د ورور جا شما که سبا دوستم هم تسلیم شي ګونډې ووي نو څه رقم سړک هغه دغه سر نشي غوڅولی هغه به یو بد کړي والد موږ خو بد نه کړو یو به یو څوک کنځا کوي بل خو به یې نه ورته کوي موږ خو دغه عفو عمومي ورته اعلان کړی تا ولیدل چې په ویډیو کې زموږ غټ غټ قمندانان دی په غېږ کې نیسي مچوکوي په سر باندې وایي چې ورور مې چې زه دې وایي په ټانک پورې کش کړی یم د ما ورور ما بښلی یم نو بښنه چې وشوله بیا خو داسې سړی نشي وبښه یار مې وبښلی نږدې شو چې بیا دې ووایم داسې حساب دی مشران دي قانون دی ګوره موږ تاسو خو هر شی چې وي په موږ چوکاټ کې بوځو بیا به هم باید یوه قرباني ورکړو د ملت او د ولس او د دین دپاره او د وطن دپاره یعنې مجبور یو چې دا قرباني ورکړو سترګې به پټوو غاښ به تخته کوو چاره نه لرو مننه ورونو د موږ لایف همدوزه پورې وه بلې مننه شاهین صاحب ډېره مننه الله مو عزتمند کا الله مو خوشحاله لره دا ستړیا مو رب العالمین په خپل دربار کې قبول او منظور کړي واقعا هم چې د افغانستان مسلمان مجاهد ولس دپاره او بالخصوص د اسلامي امارت اتلانو غازیانو دپاره تاسې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خدمات کړي الله مو خوشحاله لره بریالي اوسئ کامیابه اوسئ ایله کوم ورونو ډېره بښنه غواړم د مبین صاحب د لاسه ورکړه نو د موږ لایف همدغه ځای پورې وه انشاءالله تعالی سبا ته بیا راشو ډېره زیاته مننه الله مو کامیاب لره ژوندی دې وي اسلام ژوندي دې وي افغانان او ژوندی دې وي ژوندي دې وي د موږ ګران نازنین ولس او ګران او غیرتي طالبان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام